بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، وخت مو بخیر. نن دوشنبه د لړمې اقرا 8 او د روان اکتوبر میاشتې 13 نیټه ده. دا شمشاد او تاسو د 10 بجو خبري ټولګه ګوري. په دې خبري ټولګه کې مو د هیواد سیمه او نړۍ له مهمو پیښو خبرو په سر کې د نن ورځې د څو مهم خبرونو سر ټاکي. د پاکستان حکومت یې سیل ته ناست دی. کورمې جنسۍ کې د دوه قومونو ترمنځ جګړې کې لسګونه کسان وژل شوي دي. له ښځو سره یې د سرپرست حکومت پر چلند نیوکه کړې. اروپایي ټولنې افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو سخت هیواد بللی. په اقتصادي پیاوړتیا کې د ازبکستان پر رول ټینګار شوی. ازبک چارواکو راتلونکي کې خپل هیواد ته د افغاني توکو د واردولو زیاتوالي خبر ورکړی. او په هند کې د دوه اورګاډو د ټکر له امله 83 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اوس هم ښه راغلاست بشپړ خبرونو ته. په کورمې جنسۍ کې د فرقوي نښتو له امله لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي دي او 28 نور ژوبل شوي دي. د سیمې حکومتي چارواکو پرون ویلي چې په دې سیمه کې د اکتوبر په 23 وروسته له دې نښتې پیل شوې چې نامعلومه وسلوالو پر شیعه کاریګرو برید وکړ او 2 تنه یې وژل. د سیمې اوسېدونکي وایي چې د کورمې په 6 ځایونو کې فرقوي نښتې دوام لري او دواړو خواوو له سپکو او درنو وسلو پکې کار اخلي. ځایي اوسېدونکي د نښتو په نتیجه کې د مرګ ژوبلو شمېر زیات ښیي او وایي چې لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي دي او 50 نور ژوبل شوي دي، خو چارواکي د 19 تنو وژل کېدل تاییدوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په هرات کې په زرګونه زلزله ځپلي کسان بهر په سړه هوا کې ویده کېږي. د ادارې ویلي چې دغه کسان د خپل ژوند د بیا احیا لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. هرات ولایت له 3 اونیو راهیسې د زلزلو او د زلزلې د ټکانونو شاهد دی چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې نږدې 1500 کسان په نتیجه کې مړه شوي او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا وروستی راپور ښیي چې په هرات کې د تیرو 3 اونیو زلزلو له کبله څه باندې 1500 کورونه تر ډیره په انجیل او زندهجان ولسوالۍ کې کاملا ویجاړ شوي او یا هم زیانمن شوي دي. د دې راپور له مخې د زیانمن شویو شمیرو 150,000 ته رسیږي او له دې ډلې 114,000 زیات زیانمن شوي چې د مرستې رسونې په چارو کې لومړیتوب ورکړل شوی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې د نړۍ په 120 هیوادونو کې افغانستان په 2023 کال کې د ښځو لپاره تر ټولو سخت هیواد دی. توماس نیکلسن دا خبره پرون ماښام پر خپله ایکس پاڼه کاږلې او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د امنیت او قضا په ټولنه کې ګډون اصلي ننګونې ګڼل کیږي. د جورج ټاون انسټیټیوټ وروستۍ سروې ته په اشارې ویلي چې افغانستان په 2018 2019 او 2020 کلونو کې د ښځو د بد وضعیت له نظره د جدول په پای کې و. یادونه ده چې اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم افغانستان کې ښځې د انساني حقونو د شتون په ټیټه سطحه کې یادې کړي دي او دوی ته د زده کړو په ګډون د ټولو انساني حقونو د ورکړې غوښتنه وکړه. خو اسلامي امارات بیا تل ویلي چې د ښځو په ګډون د بشر ټولو حقونو ورکړې ته ژمن دي. ایران وایي چې د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو 5مه جوپه استولې ده. ایراني رسنۍ پرون د رضوي خراسان ولایت د چارواکو له قوله ویلي چې په دې مرستو کې چې ارزښت یې 1 لک امریکایي ډالر دی کمپلې، کنسرف، غوړه، وریجې او غوړي شامل دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو یو ور بیا د هرات له زلزله ځپلو سره د نورې مرستې غوښتنه کړې ده. په دې ولایت کې د اکتوبر له 1 راهیسې پرله پسې زلزلې کیږي. د وړمې شپې او پرون سهار په زلزلو کې لسګونه کسان نور ژوبل شوي دي او شمېر کورونه نړېدلي دي. د
د افغانستان اوسپنې پټلۍ ادارې تخنیکي مرستیال عبدالباري صدیقي د ازبکستان اوسپنې پټلۍ له لومړي مرستیال حکمت الله رحمتوف سره لیدلي دي. په دې کتنه کې پر ریلي موضوعاتو او افغان ترانس پروژو په اړه خبرې شوې دي. د افغانستان اوسپنې پټلۍ ادارې تخنیکي مرستیال ویلي چې خصوصي سکتور او سوداګر تل غوښتنه کوي چې ازبکستان دپاره ټرانزیتي توکو تعرفه کمه کړي څو د اوسپنې پټلۍ له لارې د انتقالاتو کچه لوړه شي. د ازبکستان اوسپنې پټلۍ لومړي مرستیال هم په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی او ویلي دي چې خپل حکومت ته به قناعت ورکړي څو له افغانستان سره په تعرفو کې ځانګړی تخفیف راولي. د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او کلتور معین مولوي عتیق الله عزیزي د جام منار د وضعیت څیړلو په موخه غور ته تللی دی. له نوموړي سره په دې سفر کې د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغونپوهنې رئیس، د تاریخي ابداتو رئیس او د لرغونپوهنو د انجینرانو تخنیکي ټیم هم برخه لرلې. عزیزي همدارنګه د جام منار کابین کاري د جوړولو پروژه او د جام منار په شاوخوا د استحکاماتو د بشپړ شوي کار پرانیسته وکړه. پورته وخت کې د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او کلتور معین ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه منار د استحکاماتو او ترمیمولو په برخه کې زیات کار پیل کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او حکومتي مسؤلینو د ازبکستان د لومړي وزیر د مرستیال جمشید خواجایوف په مشرۍ له راغلي پلاوي سره چې د کرنې، انرژي، اوبو مدیریت، کانونو او ترانسپورت وزیرانو په ګډون د بېلابېلو سکتورونو استازو پکې حضور لري وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو په سوداګریزو، ترانزیتي او اقتصادي اړیکو سربیره د اوسپنې پټلۍ ترانسپورت په افغانستان کې د کانونو فني استخراج، د اوبو مدیریت، د کرنې پراختیا او همدارنګه په ازبکستان کې افغان ځوانانو ته په بېلابېلو برخو کې د لوړو زده کړو زمینې برابرولو په اړه هر اړخیز بحثونه وشول. ملا برادر د لیدنې پر مهال ویلي چې سرپرست حکومت د خپل اقتصاد محوره بهرني سیاست پر بنسټ غواړي چې د سیمې په ټرانزیت کې مرستندوی رول ولوبوي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره مو د لویو لارو پر بېرغونې سربیره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي دي چې دا به د سویلي او مرکزي اسیا هېوادونو په نښلولو کې ارزښتناک رول ولوبوي. د ازبکستان پلاوي مشر جمشید خواجایوف ویلي چې ازبکستان له افغانستان سره د کرنې، ترانسپورت، ریل پټلۍ، سوداګرۍ، ترانزیت، اوبو مدیریت او قانونو په برخو کې ګډې همکارۍ ته چمتو دي او په دغو برخو کې به د دواړو لورو تخنیکي کمیټې په ګډه سره کار وکړي. هغه زیاته کړې ده چې ازبکستان ته د افغانستان د صادراتو د زیاتولو په اړه ازبک لوري د سوداګرۍ لارې نقشه جوړه کړې چې له مخې به یې د دواړو هېوادونو د سوداګرۍ کچه شاوخوا 3 میلیارډو ډالرو ته ورسیږي. له پاکستانه د بې اسناده کډوالو وتلو لپاره د اعلان شوي وخت پای ته رسیدو ته اوس یوازې 1 ورځ پاتې ده. خو له دې سره په دغه هېواد کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او په دې تړاو د حکومت پر پالیسي نیوکو هم زور اخیستی دی. بل خو بیا د افغانستان سرپرست حکومت په جبري توګه د راستنېدونکو کډوالو ستونزو ته د رسیدو پر لارو چارو کار پیل کړی دی. سرپرست حکومت تازه د دغو کډوالو ستونزو ته د رسیدو لپاره د یوه عالي کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ چې مشري د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي کوي او د بېلابېلو ادارو 21 چارواکي غړي دي. په ورته مهال افغان او پاکستاني چارواکي وایي چې هره ورځ زرګونه افغان کډوال د سپین بولدک او تورخم له لارې افغانستان ته ستنېږي. له پاکستان څخه د ناقانونه کډوالو د ایستلو مهلت له رانږدې کېدو سره د هیواد کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بګتي ویلي چې یاد کډوال به په 2 پړاوونو کې له پاکستانه وباسي. پاکستاني رسنیو د نوموړي په حواله ویلي چې په لومړي پړاو کې به هغه کسان چې پاکستان ته د سفر قانوني اسناد نه لري او په 2م پړاو کې به هغه کسان چې د پاکستان حکومت له لوري هویت کارت ورکړل شوی او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر حساب دی وویستل شي. بګتي ویلي چې دا پریکړه یوازې د افغانانو پر وړاندې نه بلکې د ټولو ناقانونه کډوالو په اړه ده. خو په خبرې افغانان په پاکستان کې د میشت کډوالو عمده برخه جوړوي. نوموړي دا هم ویلي چې د کډوالو د ایستلو په اړه له پریکړې وروسته له 15 تر 20,000 افغان کډوالو په خپله خوښه بیرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي. ټاکل شوی چې د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې افغانستان خپله 8مه لوبه نن له سریلانکا سره ترسره کړي. د مهالویش له مخې دغه لوبه نن له غرمې وروسته به په 1 بجه د هند په بونی ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ هم ویلي چې افغان لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې لوبې ته بشپړ چمتووالی نیولی دی. افغانستان له دې وړاندې په نړیوال جام کې 5 لوبې ترسره کړي چې 2 یې ګټلې او 3 یې بایللې دي. دغه راز سریلانکا بیا په 6 لوبو کې یوازې 2 لوبې ګټلې دي.
کابل له افغان کډوالو سره د اسلام آباد ناوړه چلند له امله پر اړیکو کې د احتمالي واټن رامنځته کېدو خبرداری ورکړی دی. چارواکي وایي چې له افغان کډوالو سره د پاکستاني ځواکونو روان چلند له زغم وتلی او زیاتوي چې پاکستان باید د کډوالۍ نړیوالو اصولو ته غاړه کېږدي. په زور د افغان کډوالو ایستلو لپاره د پاکستان ضرب الجل پوره کېدو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، خو دغلته میشت افغانان وایي چې د کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د افغان کډوال د وتلو مهلت په چټکۍ سره رانږدې کیږي، د تورخم او سپین بولدک له لارې هېواد ته د کډوال د راستنېدو راپورونه هم ورکول کیږي. پاکستان کې میش افغان کډوال وایي پولیسو د کورونو او هوټلونو له خاوندانو غوښتي چې افغان کډوال له دې ځایونو وباسي او د کار کډوال اندېښمن کړي چې ګواکې په دومره کم وخت کې نشي کولی له پاکستانه ووځي. په دغه دوران کې موږ د پاکستان حکومت نم دغه غوښتنه کوو او یونیسیار نم دغه کوو او د افغانستان اسلامي امارات موجوده حکومت حکمرانان نم دغه پوښتنه کوو چې د افغان کډوالو ته چې دلته کوم غیر قانوني دي دوی ته لږ د وخت موده زیاته کوي او یا دوی ته د کیمپونو شکل اختیار کوي، کیمپونه جوړ کړي چې د غیر قانوني افغان کډوال هلته جمع شي او د هغوی کم از کم خپل عزت خو خوندي وي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او اروپایي ټولنې د پاکستان له حکومته غوښتي چې د بشري ناورین مخنیوي لپاره مخکې له دې چې ناوخته شي د افغانانو د جبري ایستلو پالیسي بدله کړي. له دې سره سره په پاکستان کې میش افغان خبریالان هم وایي چې له تیرو څو ورځو را په دې خوا د پاکستاني پولیسو له لوري افغان کډوال نیول کیږي او زندان ته اچول کیږي. دوی د پاکستان هغه خبر هم ردوي چې ګواکې افغان کډوال ته په دې هیواد کې د اوسېدو نوي کیمپونه جوړ شوي دي. په دا وروستیو 2-3 ورځو کې د اسلام آباد په ډېری واټونو کې چک پوینټونه دي او افغان کډوال نیول کیږي او جیلونو ته اچول کیږي، شکنجه کیږي چې په دې کې ښځې او ماشومان هم شتون لري. خو د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد له اسلام آباد غواړي چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپل چلند د کډوالۍ له معیارونو سره برابر کړي او په خبرې له دې پرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د واټن د رامنځته کېدو احتمال هم شته. د اسلامي امارت دریځ ډېر روښانه واضح ده. غوښتنه هم سوې ده چې باید دغسې عمل وشي دا د دوه هیوادونو ترمنځ او د دوه ملتونو ترمنځ د واټن سبب کیږي. خپل هیواد ته راسي، خپل هیواد کې هغوی دپاره معزز او ابرومندانه ژوند ته زمینه مساعده ده. اسلامي امارت به خپل ټول امکانات کاروي او افغانان هم د دلته میشت دي، هغوی د خپلو غرونو هرکلی کوي چې هغه راځي هیواد ته او دلته میشت کیږي په بېلابېلو برخو به انشاءالله د هغو سره همکاري وکړو. په ورته مهال په کراچۍ کې د افغانستان قونسل وایي د پاکستان په ټولو ښارونو کې د افغان کډوال نیول لړۍ پیل شوې او تر اوسه پورې نږدې 1500 افغان بندیان هم آزاد شوي. په دغه مدت کې ډېر افغانان نیول شوي دي. په دغه کې هغه افغانان هم چې قانوني دستاویزات نه درلو، هغه افغانان هم قانوني دستاویزات درلو او د قونسلګرۍ سعی کوشش جاری دی چې تر څو دغه افغانان آزاد شي او وطن ته راستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت معلومات ښیي چې د یکشنبې په ورځ یوازې د سپین بولدک له لارې 1896 تن افغان کډوال له پاکستانه بیرته هیواد ته راستانه شول. ټاکل شوې ده چې نن به افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې میدان ته ښکته کیږي او لوبه به خپله ترسره کوي. دا چې افغان لوبډله په نړیوال جام کې څنګه لوبېدلې ده، څومره چانس چې سیمي فاینل بیا سیمي فاینل نه فاینل ته د لاره پیدا کړي، څومره ورته آمادګي نیول شوې ده، پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د سکایپ لرې د کرکټ بورډ د رسنیو برخې کارکونکی ښاغلی حکیم احمدزی دی. سلامونه احمدزی صاحب، وخت بخیر. علیکم السلام، ډیره زیاته مننه کوره ده. مننه جان دې سي. احمدزی صاحب، بحث له دې ځایه پیلوو چې په روان نړیوال جام کې افغان لوبډلې تر دې دمه څنګه لوبې کړې دي، څنګه لوبېدلې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګورئ د افغان لوبډلې ولولې دي څومره چې تمه وه د هغې مطابق هغې سره سمې ډېرې ښې لوبې ترسره کړې. افغان لوبډلې دا ځل په 2023 کال نړیوال جام کې فعالیت ترسره شوي تر اوسه پورې ډېرو سترو لوبډلو ته یې ماتې ورکړې ده. که څه هم 2-3 ښې لوبې ونه کړې، خو د انګلستان او د پاکستان لوبډلو پر وړاندې کوم ډول لوبې چې ترسره شوې هغه واقعا ډېرې عالي وي. له هر اړخه د افغان لوبغاړو ډېرې ښې لوبې ترسره کړې. هم یې توپوهنه وکړه، هم یې توپچونه وکړه، هم یې ډګر ساتنه کې په دواړو لوبو کې البته ډېره ښه لوبه ترسره کړې ده. تر اوسه پورې سټسفیکشن خبرو کې، که د رضایت خبرو کې د مینوال په توګه باندې اوسه پورې ډېرې ښې لوبې ترسره کړې دي.
بله که راوګرځي لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې ورته اشاره درلودله د انګلستان او د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې بریا څومره د افغان لوبغاړو مورال په دغه نړیوال جام کې پورته کړی دی او د دې هوډ ورته ورکړی دی چې په ډېر قوي مورال سره به په نړیوال جام کې د پاتو لوبو پر وړاندې ولوبېږي. ګولې د کرکټ لوبې ګټل د مینوالو ترڅنګ د چې مینوالو ته خوښي ورکوي، مینوالو ته خوشحالي ورکوي، هېوادوالو ته خوشحالي ورکوي، دا د لوبغاړو باندې هم ډېر تاثیر لري. دا په نړیوال جام کې د لوبو ګټل دا د دوی په سیلف بیلیف باندې څومره دوی او دا باور ترلاسه کوي، دا ډاډ ترلاسه کوي چې هرکه موږ نور هم په خپل ځان باندې باور ولرو، د خپل وړتیا سره سمه لوبې کړو، نور لوبډلې هم ماتولی شو. انګلستان تاسو ټول خبرې ټول د کرکټ مینوال په دې باندې خبر چې انګلستان 2019 کال نړیوال جام په ډېره ښه توګه باندې هغه ګټلی او بلکې هلته ډېرې ښې لوبې ترسره کړې وې. د نړیوال جام اتله لوبډله وه، سږ کال په دغه نړیوال جام کې له خپلې اتلولۍ نه دفاع کوي، د هغې لوبډلې ماتول. بیا د پاکستان په څېر بل لوبډله چې په ورځنیو سیالیو کې ډېر ښه کرکټ کوي، ښه لوبډله ده، هم د توپ اچونې له اړخه هم د توپ وهنې له اړخه د هغې لوبډلې ماتول دا هم ډېره غټه خبره د افغانستان لپاره. دواړو لوبډلو پر وړاندې افغان لوبډلې په ورځنیو سیالیو کې د لومړي ځل لپاره لوبې وګټلې، بریاوې خپلې کړې. دا له شک پرته د افغان لوبغاړو په مورال، د افغان لوبغاړو په ځان باور، د افغان لوبغاړو په حوصله، د افغان لوبغاړو په ډاډ باندې ډېره ښه اغېزه کوي او انشاءالله هیله مندي ډېره زیاته ده چې له دغه ډاډ او دغه حوصلې او دغه مورال نه په ګټه اخیستنه سره انشاءالله نن د سریلانکا په وړاندې او په راتلونکو سیالیو کې د نیدرلند او د استرالیا او د سویلي افریقا په وړاندې سیالیو کې هم ډېرې ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړي. بله د سریلانکا پر وړاندې چې نن موږ کومه لوبه ترسره کوونکي یاستو پر دې باندې به هم وغږیږو. تر دې دمخه په نورو لوبو کې افغان لوبډله لږ څه تر نیوکو لاندې راتلله او د خلکو خلاف لوبې به یې ترسره کوله. ته په سکواډ کې به چې کوم کسانو ته ځای ورکړل کېده پر هغې باندې به هم نیوکې کېدلې. دا ځل دغه جوړښت د لوبډلې د نړیوال جام کې د نورو لوبو د نورو ټیمونو پر مقابل کې څومره غوره انتخاب سوي دي او بالاخره دا د دې سبب شوي دي چې د لوبو د ګټلو او د دغه کارکوونکو البته د لوبډلو د ملي لوبغاړو د مورال د اوچتولو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. په مجموع کې د لوبو جوړښت لپاره د دوی دغه کوم غړي چې ورته ټاکل سوي دي څومره غوره شوي دي او څومره ښه لوبډلې پر وړاندې دوی لوبېدلې دي؟ ګورې تاسو تېره لوبه اشاره وکړه، کرکټ لوبه کې ګټل بایلل دا د لوبې غټه حصه ده. جام افغان لوبډلې په اړه کې تاسو وګورئ، تاسو نظر وکړئ. د نورو نه ده کړې په نړیوالو جامو کې ډېرې لوبې نه دي کړې، په دومره غټ سټیج باندې ډېر وخت نه ده پاتې شوی. نو ضرور لوبې بایلل کېږي، خرابې لوبې هم کېږي، پرفارمنس هم کله کته کېږي، کله پورته وي. دا د کرکټ برخه ده او دې نه هېڅوک سرګ نه شي پټولی. څومره چې افغان لوبډله ډېره لوبېږي هغومره په نړیوال سټیج باندې پاتې، څومره چې ډېره په نړیوال سټیج پاتې کېږي هومره به هم ډېره زیاته زده کړه کوي، هم به په تدریجي ډول باندې به هم د دوی پرفارمنس ښه کېږي ورسره. د سږ کال نړیوال جام لپاره کوم لوبډله چې غوره شوې ده هغه که زه ووایم د کرکټ د څارونکي او د کرکټ مینوال په توګه باندې هغه دا ده چې لوبډله کې موږ د هر پلوه تر یو څه اندازې پورې ښه یو. که زموږ توپ اچونه تاسې وګورئ، موږ توپ اچونه کې هم لوبغاړي لرو، فضل حق فاروقي ده موږ سره، نوین الحق د ډېرې مودې بعد یو ورځنیو سیالیو ته راغلی دی. دغه راز موږ سره عبدالرحمن دی په دغه لوبډله کې. عظمت عمرزي تاسې توپ اچونه کتلې چې په نیو بال باندې ډېره ښه توپ اچونه کوي، وخت نه وخت افغان لوبغاړو ته افغان لوبډلې ته وکټ په لاس ورکوي. سپین بالینګ خو زموږ په نړۍ کې که ووایم چې ساری نه لري، دا مبالغه نه وي، ځکه کوم ډول بالینګ اپشن او بالینګ وراټونه چې افغان لوبغاړي لري د سپین بالینګ په برخه کې هغه ډېرې زیاتې ښې دي او په ورځنیو سیالیو کې ډېر زیات په درد خوري. یعنې ډېر هم په میډل اورونو کې هم په سر اورونو کې تاسو که وګورئ مجیب که ووایم چې په همدې نړیوال جام کې بېوزنۍ داسې سپینر وي چې هغه په مسلسله توګه باندې په نوي بال بالینګ کوي. موږ نور سپینران هم لیدلي چې بالینګ کوي خو یا یو دوه اوره سټارټ پرې واخلي، یو نیم بیټسمین ولاړ چې پلاس یا کوم بل بیټسمین ولاړ هغه په وړاندې بالینګ کوي په نوي بال. خو دا چې مسلسل د نوی بال استعمالي یا به زه یوازې مجیب ته راړي. دغه راز راشد او نور نبي تاسې وګورئ، نبي د پاکستان په وړاندې ډېر ښه توپ اچونه وکړه، هغه وکټ نه په ډېره ښه توپ باندې استفاده وکړه، خپله تجربه ټوله په کار واچوله، ډېر ښه بالینګ یې وکړه. دغه راز نور تاسې وګورئ چې لومړۍ لوبه کې بیا په نړیوال جام کې دی چې کله لوبه کوي دا ډېره اسانه خبره نه وي چې یاره ته لاړ شه هلته بس سمپل ساده خبرې خپل بالینګ وکړي. ډېر زیات محنت غواړي، ډېره تخواري غواړي، خو دا ټول دې لامل کېږي دا چې موږ ښه ځلېدلی دی چې دوی څومره ښه سپینران دي، څومره میچور سپینران دي، څومره
دوی پیاوړي دي، څومره دوی بااستعداده لوبغاړي دي چې کولی شي په دغسې نړیوال جام غټو سیالیو کې هم په خپل لومړۍ لوبه کې هم دوی ښه توپ اچونه کړې. د راشد خان یادونه به هېڅ نه کومه ځکه هغه ټولو ته معلوم دی چې هغه یو ورډ کلاس سپینر دی په نړیواله کچه باندې بار بار بیا او تکرارا هغه ځان ثابت کړی دی چې هم د افغانستان لپاره هم په نړیوال لیګونو کې د نورو لوبډلو لپاره ډېرې ښه توپ اچونه کړې ده. دغه راز د بیټینګ برخه پاتې شو. بیټینګ کې تاسې ابراهیم ځدران، رحمان الله ګربز، رحمت شاه نیک مو تېره ورځ پاکستان په وړاندې ولید تېره لوبه کې. البته حشمت شهیدي، عظمت الله عمر ځانو څومره ښه وړتیا ښودلې په د توپوهنې برخه کې. اکرام الخیل بل ځوان ټولو هېوادوالو ټول د کرکټ مینوالو ولید. نو د بیټینګ برخه مو هم ډېره ښه ده الحمدلله. په ویلی شم زموږ لوبډله هم د سپین بالینګ له اړخه، هم د چټکو توپ اچونکو له اړخه، او هم د توپ وهونکو له اړخه اوسه پورې ډېره ښه ده او انشاءالله هیله مندي شته چې نور هم ښې لوبې ترسره کړي. بله، سریلانکا هماغه لوبډله ده چې تر دې دمه په نړیوال جام کې یوازې 2 لوبې دوی هم ګټلې دي. نن افغانستان ورسره به میدان ته ښکته کېږي او د دوی پر وړاندې به لوبېږي. د سریلانکا پر لوبه باندې که وغږېږو، څومره ورته امادګي نیولې شوې ده؟ دغه لوبه څومره مهمه کېدلی شي چې افغان لوبډله باید د دې لوبډلې پر وړاندې ښه لوبه وکړي تر څو موږ وشو کولی چې سیمي فاینال ته لاره پیدا کړو؟ نور د نن ورځې مهمه د سریلانکا په وړاندې چې دا د افغان لوبډلو لپاره نهایت مهمه او نهایت ضروري لوبه ده. افغان لوبډله له تېرو 2 ورځو آرام درلود. البته نورې د پاکستان په وړاندې لوبه چې ترسره شوه د هغه وروسته 2 ورځې، نن 8مه ورځ ده چې دوی لوبه نه ده کړې، هم په خپلو تمریناتو پوخ دي، په ارام بوخت. نو دا هم د لوبغاړو لپاره د ذهني او د فزیکي پلوه چې بیرته دوی جوړ کړي، ریکور کړي خپلې ستړیا د رفع کولو لپاره ډېر مهم بریک و، ډېر مهم دمه وه چې دوی وکړه. تمرینات هم خپل ترسره کړي دي، تېرې لوبې هم ګټلې دي، د غټې لوبډلې هم ماتې کړي دي. نو هم د لوبډلې مورال ښه دی انشاءالله، هم چې موږ څومره معلومات لرو تمریناتو له پلوه هم ټول پوره دي. تېره ورځ هم که تاسې د افغانستان کرکټ بورډ ټولنیزې رسنۍ څارلې وي، هلته هم د لوبغاړو انځورونه خپاره سول. لوبغاړو تمرینات خپل ترسره کړي دي، پوره اماده دي انشاءالله. او نن به هیله مندي شته انشاءالله چې نن به هم ښه لوبه ترسره کړي او دا کوم فارم کوم ریدم چې ترلاسه کړی اوسه پورې څه ډول چې دوی لوبې کړي دي دا به همداسې جاري ساتي او د نن ورځې لوبې په ګټلو سره به انشاءالله نیمه پای لوبو ته د رسېدو لپاره خپلې هیلې ژوندۍ ساتو. بله، د نړیوالو د سروې له مخې که موږ پرې بحث وکړو 80% چانس شته ده چې سیمې فاینال ته موږ لاره پیدا کړو. تېرو لوبو ته په کتو، د هغې کارکردګۍ ته په کتو او دغه کومې 2 لوبې چې له مهمو هېوادونو او له هغه هېوادونو یې ګټلي دي چې د کرکټ په برخه کې ډېر زیاته تجربه درلودلې ده، دې ته په کتو دغه فیصدي پورته تللی شي که نه سیمې فاینال ته د تګ؟ بالکل زمونږ د لوبډلې نیمه پای لوبو ته رسېدو لپاره هیلې ډېرې دي. البته که ووایم د ډېرو نورو لوبډلو په پرتله باندې هم زموږ چانسونه ډېر دي، ځکه موږ د نسبتا سختو لوبډلو په وړاندې لوبې ترسره کړې دي او له ډېره نیکه مرغه چې موږ 2 لوبې ګټلې هم دي په دې برخه کې موږ بریالي راغلي. لومړۍ لوبه هم د بنګلادیش په وړاندې ګټلې وې، هغه لوبه کې زموږ لوبغاړو لږ څه نه څه خپل پلان یې په سمه توګه باندې سره مدیریت نه شو کړی، نو هغه لوبه موږ وبایلله. نو خو بیا موږ ډېرې غټې لوبډلې چې ښایي د ډېرو هېوادوالو تمه هم نه وه چې دا لوبډلې ته موږ ماتې کړو، هغه ماتې کړې دي. نو راتلونکي 2 لوبې مو د نن ورځې لوبه او راتلونکي لوبه هم چې د جمعې په ورځ ترسره کېږي د نیدرلینډز په وړاندې، دا هغه لوبډلې دي چې موږ ډېر زیات ورسره لوبېدلي یو، د لوبې ګټلې دي، د دې په وړاندې موږ لوبې کړې دي. نو ډېره زیاته هیله مندي هم دا ده او تمه هم دا ده چې دغه 2 لوبې وګټو او خپل کوم هیلې چې نور هم زیات زموږ چانسونه هغه نور هم زیات کړو. بیا د هغه نه وروسته بیا راتلونکو 2 لوبې کې او وروستیو 2 لوبې کې چې زموږ پاتې کېږي د سعودي افریقا او د استرالیا په وړاندې کومې لوبې چې دي هغو کې بیا موږ ته خپله هغه لاره موږ ته بیخي صفا سوتره پاتې چې د کومې لوبې ګټلو سره موږ کولی شو په نړیوال جام نیمه پای لوبو ته لاره وکړو. نو اوسه پورې فیصدي هم زیاته ده، زموږ هیله مندي هم زیاته ده او انشاءالله که افغان لوبډله لکه څرنګه چې د انګلستان او د پاکستان په وړاندې لوبو کې خپل وړتیا نه پوره ګټه واخیسته، که هماغسې لوبه وکړي او له پوره ډاډ له پوره حوصلې سره مخکې لاړ شي انشاءالله زه باوري یم چې دغه لوبه هم ګټو او نړیوال جام ته د رسېدو لپاره البته نیمه پای لوبې ته رسېدو لپاره به خپلې هیلې نورې هم زیاتې کړو انشاءالله. بلې، وروستیو کې احمدزی صاحب د نړیوالو نظرونه د هغوی تبصرې د افغان لوبډلې په تړاو باندې د پخوا په پرتله څومره بدلې سوي دي، د نړۍ د هېوادونو د غوره لوبډلو هغه مشرانو کسانو نظریات که موږ تاسو راواخلو پرې بحث ولرو، څومره د افغانستان د لوبډلې په تړاو باندې بدل شوي دي او تر څنګ د افغانانو او د خپلو لوبغاړو د احساساتو په تړاو که راته ووایي؟
پرته شکه چې د نړیوال نظرونه د نړیوالو کرکټ مبصرینو د نړیوالو کرکټ څارونکو نظرونه او د هغوی ایکسپرټ ویوز یا د هغوی کوم رقم چې هغوی د افغان لوبډلې په اړه خپل نظر ورکوي دا ډېر زیات بدل شوی دی له پخوانه. د پاکستان پر وړاندې لوبه کې ګڼ شمېر نړیوالو سترو مبصرینو د کرکټ هغوی په افغان لوبغاړو باندې نظرونه ورکړي ول، ژوندي بحثونه یې پکې کړي ول، په ټویټر او په فیسبوک کې خپل په نورو ټولنیزو رسنیو کې خپل نظرونه ورسره شریک کړي دي، د دې په اړه باندې د دې ستاینه یې کړې دي. دا د افغان په توګه باندې افغانستان د کرکټ د مینوال په توګه باندې رښتیا هم سړي ته ډېره مثبت انرژي ورکوي چې نړیوال زموږ په اړه باندې څه نظر لري او دا څومره د دوی نظر بدل شوی دی او د مثبت په اړه طرف تللی دی، دا ډېره غټه خبره ده. که تاسې وګورئ د سچن ټنډولکر، د راوي شاستري، د گوتم گمبھیر، سوریش رینا، د ان بشپ، د مایکل وان، د ډېر نور استرالیایي او هندي په خپله د پاکستاني لوبغاړو کوم نظرات چې موږ لوستلي دي، که څه موږ لوبه له پاکستانه ګټلې وه، پاکستان ډېر شمېر مینوال او مبصرین رسنیو کې ډېر خفګان اظهار هم کړی، خو بیا هم یو شمېر داسې لوبغاړي ول د هغوی چې هغه نړیوال کرکټ کړی پاکستان لپاره، د هغوی نظر څومره زموږ په اړه باندې مثبت و، دا ډېره ښه خبره ده او زه هیله مند یم نور هم انشاءالله چې زموږ په لوبې نورې هم ښې کړو او د نورو خلکو پام هم ځان ته راواړو. په دې کې هېڅ شک نشته چې تقریبا د ټولو کرکټ مینوالو د ټولې کرکټ نړۍ پام افغان لوبډلې ته راوښتی دی، خو دا چې دغه دا څه لږ نور هم زیات کړو، باید ښې لوبې او د ښو لوبو کولو سره انشاءالله باوري یم چې د نړیوال نظر به زموږ په اړه نور هم ښه کېږي او د هر خبر سرلیک به د افغان لوبډلې او د افغان لوبغاړو په اړه وي. مننه ډېره زیاته مننه احمدزی صاحب. په نن لوبه کې د ښې لوبېدنې په هیله انشاءالله چې ښه لوبه به ترسره شي. ډېره زیاته مننه کوم. مننه، ښه وخت. ژوندی اوسئ. د کرکټ بورډ د رسنۍ برخې کارکونکی ښاغلی حکیم احمدزی و چې په نړیوال جام کې د افغان لوبډلو د لوبو په برخه کې موږ سره خپل معلومات او نظر شریک کړ. اوس هم لنډه دمه اخلو. ښه راغلاست د خبرونو دوام ته. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ترکیې ته د خپل سفر په لړ کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړې دي. د دې وزارت ویاند وایي چې امیر خان متقي په دې لیدنه کې پر امنیت، له نشي توکو سره پر مبارزې، روغتیا او نورو برخو کې د سرپرست حکومت د پرمختګونو یادونه کړې. په دې لیدنه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ پر تعامل ټینګار کړی دی. د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقي په رسمي سفر ترکیې ته تللی. مسؤلین دغه هیواد ته د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په مشرۍ د افغان لوړپوړي پلاوي د سفر اصلي موخه له ترکي چارواکو سره لیدنه، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر څرنګوالي بحث او په افغانستان کې د پانګونې جلب ښودل کیږي. ویل کیږي په دې لیدنه کې به نړیوال لوی شرکتونه په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول شي. سفر یې هلته څو موخې درلودې او داسې د ترکیې هیواد د چارواکو سره د لیدو کتو پلان هم درلود چې د دواړو هیوادونو د نزدېکت او تجارتي برخه کې د راکړې ورکړې په مورد به ډېرې خبرې وکړي. بل موضوع دا ده چې هلته افغان تجاران لرو، سرمایه‌ګزار لرو، د هغو سره د نږدې نه د خبرو، د هغو د ستونزو د اورېدو، دلته د زمینې د مسایلو په اړه خبرې وشي. له ترکیې څخه د خپل سفر په لړ کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنډرلي اوغلو سره په لیدنه کې په امنیت، مخدره توکو سره د مبارزې، روغتیا، سوداګرۍ او ګڼو برخو کې د افغان حکومت له لاسته راوړنو یادونه کړې. نوموړي له نړیواله ټولنې سره پر رغنده اړیکو ټینګار کړی او د نړیوالو له لوري پر افغان حکومت د بندیزونو وضع کول او د افغانانو د شتمنیو کنګلول یې د اړیکو ترمنځ لوی خنډ بللی. له دې هر څه سره نړیوالو د دې کړنو د تقدیر پر ځای همیشه یو طرفه غوښتنې کړي دي. د شعاري موضوعاتو په بهانه یې د افغانستان شتمنۍ کنګل کړي او بندیزونو لګولو سره یې د ولس مجازاتو ته مخ کړی چې دا د رغنده تعامل لپاره خنډ جوړوي. په دې لیدنه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي هم ترکیې ته د افغان پلاوي له سفره خوښي ښودلې او د افغانستان او نړیواله ټولنې ترمنځ د تعامل پر زیاتېدو یې ټینګار کړی. د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې له افغان ډیپلوماتانو او په استانبول ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ له کارمندانو سره لیدلي او د چارو د سم ترسروي لپاره یې سپارښتنې کړي. ترکیه او روسیه، چین او هندوستان غواړي چې افغانستان کې د امن فضا یا د امن بستر وغوړول شي او دغه ملکونه د خپل د تجارتي او اقتصادي پانګونې له ادرسه
د دوی ملي ګټو ته به ګټې ورسیږي. په ورته مهال د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي په استانبول کې د IHH خیریه بنسټ له مشر سره په لیدنه کې له افغانستان سره د دې بنسټ له مرستو مننه کړې او د لا زیاتو فعالیتونو لپاره یې د اسانتیاوو پر برابرولو ټینګار کړی. د پاکستان پر ځای افغانستان پر بدیلو لارو غور کوي. وروسته له هغې چې اسلام آباد د افغان سوداګرو پر وړاندې ځینې محدودیتونه وضع کړل، اوس اسلامي امارات وایي پر بدیلو لارو یې کار پیل کړی دی. بلخو افغان سوداګر وایي ګاونډ پاکستان په یو او بل نومونو میلیونونه ډالره تاواني کړي دي او د لړۍ له هم روانه ده. افغانستان د ترانزیت لپاره پر بدیلو لارو پیدا کولو بوخت دی. پاکستان پر افغان تجارانو او ترانزیت برخه کې یو لړ نوي محدودیتونه وضع کړي چې هلته یې سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. کابل بیا د پاکستان د کړنو ته په ځواب کې وایي پر بدیلو لارو یې کار پیل کړی او هڅه کوي افغانستان ته مالونه انتقال لپاره مسؤونې لارې پیدا کړي. اقدامات کړي دي، هم د تجارانو د لارې نه، هم ډیپلوماټیکو چینلونو هم په لوړه سطح باندې تماسونه نیول شوي دي چې دغه د تجارانو ستونزې باید حل شي او څه موافقتنامه د دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده ده، هغه باندې عمل وشي. که استثنایي عمل کېږي دا بې له شکه چې دواړو هیوادونو ته تاوان کوي. او بل دا چې افغانستان د نورو بدیلو لارو په لټه کې هم ده چې لا ښې اسانه لارې پیدا کړو. د اسلامي امارات بیا ځلې حاکمیت رئیس په وار اسلام آباد په یو نوم او بل نوم افغان سوداګر او مالونه په کراچۍ کې ایثار کړي چې له امله یې افغان تجارانو ته په میلیونونو ډالره زیان اوښتی. سوداګر وایي دواړه حکومتونه باید ترانزیت او اقتصادي اړیکو کې د ستونزو پر ځای دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي. دواړه ملکونه کینی یو فارمټ دی ته جوړ کړي ځکه افغانستان پاکستان له دې لارې نه د منځنۍ اسیا تجارت ډیر رشد کولای شي، ډیر ګټه دواړه ملکو ته رسولای شي او ډیر یو غټه ترانزیټي لار جوړېدلای شي. دغسې دواړو ملکو توکي صادرات هم ډیر کېدلای شي. اما متاسفانه ستونزې ورځ تر بلې زیاتیږي. یو شمیر نور بیا وایي پاکستان یې تاوان ته مټې رانغاړلي او دوی هڅه کوي د بندر عباس او نورو لارو څخه افغانستان ته خپل مالونه انتقال کړي. د 12 ورځې کېږي په لاهور په کراچۍ کې د افغانستان د تجارانو په ګودامو باندې څه حالت شروع دی. مالونه یې چور شول، ګودامونه یې ټول ضبط شول او کومه ترانزیټي لار یې ده د افغانستان سره او هلته هم بل مشکل ورته جوړ کړی. نور د افغانستان تجاران نه غواړي د پاکستان د لارې تجارت وکړي. میاشت وړاندې پاکستان افغانستان ته په لسګونه هغه اموالو بندیزونه ولګول چې هیواد ته یې اړتیا زیاته ده. تازه یې پریکړه کړې چې د پاکستان له لارې افغانستان ته وروړلو مالونو لپاره بیا ځلې د صادراتو اجازه ترلاسه شي. هغه څه چې افغان سوداګر او پانګونې خونه یې د نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف عمل بولي. د پولي خدماتو مرکزونه په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم رول لرلی. په همدې موخه په کابل کې د پولي خدماتو یوه لوی مرکز په فعالیت پیل وکړ. مسؤلین وایي چې اړتیا وه چې په شهزاده سرای کې د ګڼې ګوڼې کمولو او خلکو ته د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره د مرکز پرانیزي. د دې په خبره په دې سره به حکومت، سوداګر او عام خلکو ته لا د مالي خدمتونو په برخه کې ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. کابل کې د پولي خدماتو د راکړې ورکړې د لا پیاوړتیا لپاره له شهزاده سرای وروسته د سراپوي یو بل لوی مارکیټ پر فعالیت پیل وکړ. مسؤلین وایي دا چاره به لا ډېره مرسته وکړي څو په دولتي او خصوصي ډول خلکو ته لا ډېر سهولتونه ایجاد کړي. دا په خاطر د رفع د ضرورت د مارکیټ، رفع ضرورت د مشتریانو او رفع ضرورت د تجارانو زرګرانو چې په دې صنف کې موږ سره په دې مارکیټ کې کار کوي یو اشد ضرورت موضوع وه. د سراپانو ټولنې عمومي رئیس وایي د سراپانو ټولنې په اوسني اقتصادي پرمختګ کې لویه ونډه لرلې او د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغاني اوسنی ثبات د دوی د خدمتونو پایله ده. سراپان نه تنها چې د صرف سراپان دی، دغه صنعتکار دی، تجار دی او سراپان دی، د افغانستان د اقتصاد په اقتصاد کې د ملت د تیر په حیث باندې دی. لکه څنګه کوم چې د 2.5 کاله دلته امارات راغلی ده او څومره لاسته راوړنې چې دوی لرلې دي او څومره د تجارت سرسو دوی چلولی دی، دا د خارجیانو ته د نه منلو وړ دی. دوی په هېڅ باور یې نه کړ چې افغانستان او اقتصاد او د افغانستان کرنسۍ به په دې شکل پاتې شي. د نوموړي په خبره دا مرکز به کولی شي چې په شهزاده سرای اوسنی ازدحام راکم او خلکو ته دا ډیر کار زمینه برابره کړي.
دا به یو د سره شهزاده په سراپانو باندې وزن کم کړي او بل به دلته د کار خلکو ته د کار زمینه برابره شي. نو زه د دې نه ډېر ممنون یم او ډېر ورنه شکرګزار یم چې دغه پلان چا جوړ کړی وي الله دې په خپل پلان کې کامیاب کړي. غوښتنې دا ده چې حکومت د صرافانو امنیت ټینګښت لا ډېر پام وکړي او دوی ته د ورپېښ ګواښونه له منځه یوسي. چې زما په شمول امنیتي ارګانونو نه غواړم چې د صراف، تاجر، صنعتکار او د هغه چا د سر او مال د خوندیتوب ضمانت وکړي کوم چې غواړي په دغه وطن کې سرمایه ګذاري وکړي، کار وکړي، فعالیت وکړي او دوی په پښو ولاړ وي او نور خلک په څنګ کې د رفاه او عزت او سعادت باعث وګرځي. همدې ناستې ته مسؤلینو او صرافانو له بهرمېشته سوداګرو وغوښتل څو په هیواد کې خپله پانګونه ترسره او خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي. کابل له افغان کډوالو سره د اسلام آباد ناوړه چلند له امله په اړیکو کې د احتمالي واټن رامنځته کېدو خبرداری ورکړی دی. چارواکي وایي له افغان کډوالو سره د پاکستاني ځواکونو روان چلند له زغم وتلی دی او زیاتوي چې د پاکستان باید د کډوالۍ نړیوالو اصولو ته غاړه کېږدي. په زور د افغان کډوالو ایستلو لپاره د پاکستان ضرب الجل پوره کېدو ته یوازې یوه ورځ پاتې ده، خو دغلته میشت افغانان وایي چې د کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د افغان کډوال د وتلو مهلت په چټکۍ سره رانږدې کیږي، د تورخم او سپین بولدک له لارې هیواد ته د کډوال د راستنېدو راپورونه هم ورکول کیږي. پاکستان کې میش افغان کډوال وایي پولیسو د کورونو او هوټلونو له خاوندانو غوښتي چې افغان کډوال له دې ځایونو وباسي او د کار کډوال اندېښمن کړي چې ګواکې په دومره کم وخت کې نشي کولی له پاکستانه ووځي. په دغه دوران کې موږ د پاکستان حکومت نم دغه غوښتنه کو او یونیسیار نم دغه کو او د افغانستان اسلامي امارت موجوده حکومت حکمرانان نم دغه پښتنه کو چې د افغان کډوالو ته چې دلته کوم غیر قانوني دي دوی ته لږ د وخت موده زیاته کوي او یا دوی ته د کیمپونو شکل اختیار کوي، کیمپونه جوړ کړي چې د غیر قانوني افغان کډوال هلته جمع شي او د هغوی کم از کم خپل عزت خو خوندي وي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او اروپایي ټولنې د پاکستان له حکومته غوښتي چې د بشري ناورین مخنیوي لپاره مخکې له دې چې ناوخته شي د افغانانو د جبري ایستلو پالیسي بدله کړي. له دې سره سره په پاکستان کې میش افغان خبریالان هم وایي چې له تیرو څو ورځو را په دې خوا د پاکستاني پولیسو له لورې افغان کډوال نیول کیږي او زندان ته اچول کیږي. دوی د پاکستان هغه خبر هم ردوي چې ګواکې افغان کډوال ته په دې هیواد کې د اوسېدو نوي کیمپونه جوړ شوي دي. په دا وروستیو 2-3 ورځو کې د اسلام آباد په ډېری واټونو کې چک پوینټونه دي او افغان کډوال نیول کیږي او جیلونو ته اچول کیږي، شکنجه کیږي چې په دې کې ښځې او ماشومان هم شتون لري. خو د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد له اسلام آباد غواړي چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپل چلند د کډوالۍ له معیارونو سره برابر کړي او په خبرې له دې پرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د واټن د رامنځته کېدو احتمال هم شته. د اسلامي امارت دریځ ډېر روښانه واضح ده. غوښتنه هم سوې ده چې باید دغسې عمل وشي دا د دوه هیوادونو ترمنځ او د دوه ملتونو ترمنځ د واټن سبب کیږي. خپل هیواد ته راسي، خپل هیواد کې هغوی دپاره معزز او ابرومندانه ژوند ته زمینه مساعده ده. اسلامي امارت به خپل ټول امکانات کاروي او افغانان هم د دلته میشت دي، هغوی د خپلو غرونو هرکلی کوي چې هغه راځي هیواد ته او دلته میشت کیږي په بېلابېلو برخو کې به انشاءالله د هغوی سره همکاري وکړو. په ورته مهال په کراچۍ کې د افغانستان قونسل وایي د پاکستان په ټولو ښارونو کې د افغان کډوال نیول لړۍ پیل شوې او تر اوسه پورې نږدې 1500 افغان بندیان هم آزاد شوي. په دغه مدت کې ډېر افغانان نیول شوي دي. په دغه کې هغه افغانان هم چې قانوني دستاویزات نه درلو، هغه افغانان هم قانوني دستاویزات درلو او د قونسلګرۍ سعی کوشش جاری دی چې تر څو دغه افغانان آزاد شي او وطن ته راستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت معلومات ښیي چې د یکشنبې په ورځ یوازې د سپین بولدک له لارې 1886 تن افغان کډوال له پاکستانه بیرته هیواد ته راستانه شول. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره دستګب لري د افغان کډوالو د حقونو مدافع اغلې اصفه ستانکزی د سلامونه اغلې ستانکزی، وقت بخیر. سلام و وقت شما بخیر و همه بینندگان عزیزی که برنامه ما رو تماشا میکنن آرزوی صحتمندی و سلامتی دارم. مننه ژوندی سي. اغلې ستانکزی بحث له دې ځای پیلوي چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان روان چلند نور څومره د افغانانو له زغم څخه پورته تللی دی؟ خب واقعیتا با در افغانستان مهاجرت به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه مثل پاکستان مهاجرت کردم. البته در پاکستان دو دسته مهاجر داریم، کسانی که
مدارک اقامتی دارن و کسانی که مدارک اقامتی ندارن. کسانی که مدارک اقامتی حالا بلند مدت‌تر یا موقت دارن اونها از خطر اخراج اجباری در امان هستند. متاسفانه شرایط که در اخیر اتفاق افتاده و مهاجرین فاقد مدارک را تحت تاثیر خود قرار دادن خیلی نگران کننده هست و باعث شده که مهاجرین خیلی زیادی با چالش‌های مختلف از جمله مسائل اقتصادی، مسائل امنیتی و جانی، مسائل فرهنگی و خیلی موضوعات دیگه اینها خود را در خطر احساس کنند. و این موضوع خب در اون عجب خیلی فقط یعنی چند روز بیشتر باقی نمانده تا پایانش. برای همین موضوع از توقعی که خود مهاجرین داشتن خب واضح و مشخص است که خیلی در دردسر و مشکلات زیادی این مهاجرین هستن که واقعا خیلی نگران کننده است. بله، اوس د دوی د پوره دغه مهلت پوره کېدو ته یوازې یوه ورځ پاتې ده چې تاریخ د پوره شي او اجل د پوره شي د افغان کډوالو په مقابل کې څومره سخته ده همدغه افغانانو ته چې په پاکستان کې میږي هلته چې هلته هغه ځای نه خبرونه راځي چې هیڅ افغانان په خپلو کورونو کې نه پرېږده چاپې پې ویل کېږي او ناڅاپي دوی له خپلو کورونو څخه باسي. ډېری ته د دې اجازه نه ده ورکړل شوې چې د خپل د کور سامان د دوی راټول کړي او واده خلي. اوس دغسې وضعیت کې پاکستان حکومت څومره د ټولو کډوالۍ د اصولو خلاف کړنې ترسره کوي هغه د ګاونډیتوب اصل هم به نظر کې نه دی نیولی. خب واقعا این رفتار پاکستان نه تنها خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی بلکه خلاف حسن همجواری، خلاف عرف انسانی و خلاف یک زیبنده کشور اسلامی هست. همه اینها در واقع به این میرسونه این موضوع که کشور پاکستان تا چه اندازه منافع طلب است که اصلا به موضوع حقوق بشریش توجهی نداره، فقط آن چیزی که به منفعت یک کشور برمیگرده. البته فقط از مهاجرین یک استفاده ابزاری و سیاسی کرده در ایجاد واقعیتش و به همین منظور حالا کشور پاکستان یک سری مراکزی را ایجاد کرده در شهرهای مثل کراچی، راولپندی، شهر بلوچستان و یک سری شهرهای دیگه که افغانایی که بدون مدرک هستن اصلا یعنی توجه نمی‌کنن و من گفته شما که آیا آمادگی گرفتن به سفر یا هر چیزی، فقط اینا رو میگیرن در مراکزی میبرن و بعد از اونجا هم به افغانستان دیپورت میکنن. و البته یک خبر بعد دیگه هم هست که متاسفانه پولهاشون رو نمیتونن ببرن و فقط با یعنی اجازه دارن تا 50,000 افغانی را با خود به افغانستان ببرن و موقعی اگر هر چقدر دارایی یه چیز داشته باشه اونا این حق ندارن که واقعا واضح است که این فعالیت و این رفتار پاکستان خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی و خلاف یک حسن همجواری است که این موضوع باعث فاصله افتادن نه تنها برای روابط سیاسی دو کشور ایران و دو کشور افغانستان و پاکستان میشه بلکه باعث فاصله طبقاتی بین مردم دو کشور خواهد شد. یعنی دو ملت افغانستان و پاکستان از هم دیگر با این موضوع خیلی دور خواهند شد که متاسفانه شاید دوباره برای نزدیک شدنش خیلی کار نیاز باشه. بله، پر اړیکو باندې به هم غږیږو چې دواړو هیوادونو اړیکې څومره خرابېدلی سي یو سره تر دې دمخه د دغه ضرب الاجل ټاکلو سره چې دوی دغه تصمیم نیولی دی. حتی ملګرو ملتونو پر پاکستان باندې غږ کړی دی چې باید د پاکستان نور له دغه کړنو څخه د لاس وخوري، افغانانو ته د وخت ورکړي تر څو دوی وشي کولی چې په مناسب وخت کې له پاکستان څخه دې ووځي. اما دوی د هغوی خبرو او د هغوی د غوښتنو په مقابل کې هم کوم غبرګون نه دی ښودلی، کومه پرېکړه یې نه ده نیولې او خپل تصمیم یې نه دی بدل کړی. د نړیوالو اصولو په مقابل کې د پاکستان دا ډول کړنې څونه بیا د هغوی د نیوکو تر لاندې راتللی سي. دا چې خپله پاکستان ول دا دوی حق دی چې باید هغه شمېر کډوال چې په دوی هیوادونو کې پراته هغه که افغانان یې که نور یې هغه دې باید له خپل هیواد څخه وباسي. واقعا اینجا باید در این زمینه گفت که کشور پاکستان چیزی که خودشون اعلام کردن که ما بله مهاجرین اینها در واقع خود کشور پاکستان به دنبال و به هدف از این هست که بتونن یک امتیاز سیاسی بگیرن، یک امتیازگیری، یک باجگیری سیاسی کنن، البته از سازمان‌های بین‌المللی، از نظام حاکم بر قدرت در افغانستان تا بتونن به خواسته‌های خود برسونن خودشون. و این موضوع خب سازمان‌های بین‌المللی کشور یعنی من فکر کنم اصلا کافی نبود و در اینجا وظیفه ای که سازمان‌های بین‌المللی است که سکوت نکنن و
در کنار مهاجرین افغانی که از پاکستان یا مهاجرین کشورهای دیگه که در پاکستان هستند، اینا اخراج باید در کنار از اونها باشن. و از طرف دیگه نه تنها ای که در واقع باید رایزنی های دیپلماتیکی اتفاق بیفته، بلکه باید به نظرم مهاجرینی که دارن دیپورت میشن حداقل یک کمک مالی قابل داری را انجام بدن که بتونن تا دوباره مهاجرینی که به افغانستان اخراج میشن تا بتونن یک مقدار استقرار پیدا کنن، نیاز به یک سری همکاری های مالی و بودجه‌ای وجود داره. اینه باید در نظر سازمان بله هغه ستانک زه تاسو د مالی مرستو د ورکړې په برخه کې خبره وکړله چې باید دوی سره مالی مرسته هم وشي. اوس تر دې دمخه همدغه پاکستان څومره بله هغه ستانک زه که زما آواز اورئ؟ بله بله هغه ستانک زه که زما آواز تاسو اورئ، تاسو د مالی مرستو سرچینو د برخې یادونه وکوله چې باید دوی سره د مرستې وشي. اوس د همدې مالي ستونزو د مالي موضوع بحث چې تاسو مطرح کړئ، خپله پاکستان څومره د همدغه کډوال حق خوړلی دی؟ په کلونو کلونو د یو NHCR او هغه سازمانونو چې افغان کډوال او د کډوالو په برخه کې کار کړی دی مرسته کړې دي، پاکستان ته همدې کډوالو حق خوړلی دی. اوس حتی دغه یو شمېر ډېری کډوال دي چې افغانستان ته راځي، ممکن دوی سره کرایه موجوده نه وي. واقعیتش من فکر میکنم که پاکستان همیشه حق مهاجرین خورده، هم به لحاظ مالی به چند جنبه. یکی اینکه مهاجرینی که خب در حال در پاکستان بودن، سازمان های بین‌المللی یک پولی را به اینا میدن که اینا اصلا حالا از یک سری امکانات برخوردار باشن، ولی خب همین فکر میکنم بر اساس بودجه‌ای که حالا داده شده اگه اینا رو بررسی کنیم به نسبت کمک هایی که داده شده فکر میکنم کم بوده. یعنی همینجا همین پول ها و این مسائل مالی به نظر میرسه برداشته شده. یک قضیه‌ای هست دومی که همین مهاجرینی که مثلا فاقد مدرک هستن یا حتی مدرک دار هستن اینا رو به زندان میندازن. بعد همین موضوع باعث میشه که اینها پلیس های پاکستان یه رشوت بخورن. این هم حکومت پاکستان است، پلیس پاکستان که خلا کسی به دور از حکومت پاکستان نیستش، همین حکومت پاکستان پلیس‌ها اینجا رشوه میگیرن. این هم بحث دیگه است که من فکر می‌کنم کشور پاکستان به اینجا آمده و از مهاجرین حق حقوقشون خورده شده و حالا اینکه دوباره گفته که 50,000 افغانی بیشتر نمیتونن ببرن، در حالی که شاید یک مهاجر پول بیشتری داشته باشه. اینا کلش نشان میده که کشور پاکستان فقط مخصوصا به منفعت سیاسی و اقتصادیش فکر میکنم و موضوع حقوق بشری هیچ اهمیتی براش نداره و به خاطر این موضوع یک مهاجر بیچاره‌ای که حالا برای هر دلیلی کشورش کم کرده آمده بوده اینا بخوان استفاده کنن از پیششون، حالا هم اقتصادی هم سیاسی و هر چیزی که بتونن در واقع از مجبوریت از اون مهاجر استفاده بشن. بله اوس وړاندې تر دې چې د دوی د هیوادونو د اړیکو په برخه کې بحث لرو، خپله د پاکستان تازه پوځي چارواکو ویلي دي لکه د کورني چار وزیر چې دوی به دغه کډوال په دوه پړاوونو کې له پاکستان څخه وباسي، یو دا چې دغه غیر قانوني کډوال دي دوی به چې ضربالجر ورته ټاکلی ده دا باسي، بل به هغه کشمیر کسان دي چې دوی ورته کارتونه هم ورکړي دي، اسناد هم لري، قانوني اسناد هم درلودلی شي، دا کسان هم پاکستان وباسي. اوس دا اصل د هر هیواد کې کډوال شته دي، هغه که افغانان دي دې ته ورته نور کډوال دي، ته اروپایي هیوادونو کې چې افغان کډوالان دي یا نور کډوال دي هلته اوسېږي. پاکستان په کوم اساس باندې غواړي چې ته هغه شمېر کسان دي وباسي چې قانوني اسناد هم درلودلی شي؟ دا د کډوالۍ د قانون یوه برخه کېدلی شي که نه؟ خب واقعیتش کسانی که اگر اقامت چه حالا بلند مدت چه موقت کوتاه مدت داشته باشن هیچ کشوری حق نداره او را از کشورش بیرون کنه مگر اینکه مرتکب کدام جرم و جنایت شده باشه که به امنیت از کشور خدشه وارد پیدا باشه. که آن چیزی که ما میبینیم چنین چیزی نبوده، یعنی فقط به همون منفعت طلبی های خود پاکستان برمیگرده این موضوع که یعنی مهاجرین به گفته گفتار قبلیم یک نوع ابزار سیاسی ساختن فقط برای رسیدن به اهداف خودشان. یعنی حالا اون چی برایشون مهم نیست که این طرف مدرک داره یا نداره، فقط به دنبال از این موضوع هستن که اینا چطور بتونن از این مهاجرین یک استفاده سیاسی و اقتصادی انجام بدن. یعنی مثال می‌زنم توجه جامعه بین‌الملل به خود جذب کنه که جامعه بین‌الملل، سازمان‌های بین‌المللی اگر شما فلان یعنی به ما توجه نمی‌کنین یا مثلا صحبت ما به کرسی نمیشه، ما هم در ازایش چنین کاری می‌کنیم و نه تنها سازمان‌های بین‌المللی بلکه نظام حاکم بر قدرت در افغانستان است. خب یک سری مسائل هم تاثیرگذار به نظرم میشه گفت
احتمالاً هست. مثلا مسائل مرزی افغانستان و پاکستان، همین موضوعات مرزی هم ممکن هست، چون که دیدین در اواخر همون مرزی که برداشته شده، یعنی همون سیماب شده که برداشته شد، یک نوع زور گفتن بود از طرف نظام حاکم بر قدرت در افغانستان به پاکستان. همین موضوع فکر میکنم باعث شده که یک دلیلش میتونه باشه که بخوان اینجا اینا هم یک فشاری رو وارد کنن، یعنی برای رسیدن به یک سری خواسته ها به جای گفتمان های دیپلماتیکی اینها یک موضوع دیگر رو بهانه میکنن، فشار وارد میکنن تا بتونن به یک هدف دیگه برسن و اینا به نظرم باید در زودترین فرصت وارد میز گفتگو بشن و این فکر میکنم وظیفه نظام حاکم بر قدرت در افغانستان است که وارد گفتگو بشن و این موضوع را تا یک حدی به یک تفاهم برسن. بله، اوس روانې کړنې د پاکستان لوري څومره ښایي بیا دلته سیاسي بڼه درلودلی شي د سیاست له کبله دغه شمېر افغان کډوال هغوی چې اته 13 کاله 40 کاله په پاکستان کې تېر کړي دي، اوس دلته دوی دې ته اړ شوي دي چې باید له پاکستان څخه دې وځي، حتما ځان سره سیاسي بڼه درلودلی شي. قطعا موضوعات سیاسی در داخل هستش و خب همونجور که گفتم البته باید یک سری گفتمان های دیپلماتیکی میتونن تاثیرگذار باشن و اینکه این مهاجرین که 30 سال 20 سال در کشور زندگی کردن اینها رو حالا یک دفعه‌ای بخوان اخراج کنن، این موضوع گفتم کاملا خلاف قربانی‌های بین‌المللی است و نباید چنین اتفاقی بیفته که البته اگر یک مقداری هم دقت کنیم این موضوع نه تنها ضررش به خود مهاجرین که اخراج میشه و حتی به نظامی که در حال حاضر در افغانستان است، چون به اونها هم هزینه داره دوباره اینا رو ساماندهی کنه، بلکه به خود کشور پاکستان این موضوع از یک جنبه ضرر داره، چون که همین کشور پاکستان نیروی کار ارزان ساده را داره دست میده، ولی با این حال پاکستان اینقدر در واقع به یک جای رسیده که دیگه میخوان فقط فشار وارد کنه، دیگه چیز دیگه برش مهم نیست، ولی از یک جنبه به خود پاکستان هم این موضوع ضررات خودش داره. بله، اوس تر دې دمخه تاسو په ډیری موارد د پاکستان باندې بحث وکړ چې په دغه برخه کې افغان کډوال دوی ځورولي دي، نور د دغه افغان کډوالو څومره ګټه پاکستان ته رسېدلې ده سره له دې چې پاکستان سره بد چلند کړی دی، د دوی حق یې خوړلی دی، ډېر شمېر کسان چې په پاکستان کې ډېر لوی کاروبار پیل کړی دی هغوی هم په دغه ګروپ کې ورداخلېدلی شي که نه هغوی جلا دي؟ بله واقعا. خب ببینید گفتم بستگی به این داره که آیا این طرف مدرک اقامتی داره یا نداره. البته مدرک اقامتی نسبتا بلند مدت، اونایی که دارن که کار ندارن بهش، ولی اونایی که ندارن یا حالا خیلی کوتاه مدت است احتمالاً اونها تحت یک شرایط خیلی ضیق قرار میگیرن و این که دقیقاً چه منفعت و چه سودی داره حضور مهاجرینی که در پاکستان هستن. یک بحثش هم مسائل اقتصادی هست که شما هم اشاره کردید منم اشاره کردم، یعنی یا میتونه نیروی کار ساده باشه که یک نیروی کار ارزان در اختیار پاکستان و اینطور اینا دارن به پاکستان کار میکنن. یک مسئله میتونه باشه یک سری کسب و کارها بیزینس هایی هستن که کسانی بالاخره کوچک و بزرگ راه انداختن، دکان‌های چیزا، اینها رو در واقع از یک جنبه درست که ضرر به مهاجر میرسه ولی به خود پاکستان هم خواهد رسید، یا یک سری مسائل مثلا همون ساختمان‌سازی ها یا موضوعاتی که برمیگرده به زیرساخت، یعنی زیرساخت پاکستان که اونها رو در واقع نیروهای کار مهاجر در اونها داخل بودن. همه اینها در واقع ضرراتشون خواهی نخواهی، حالا هرچند که اونها چرا در حداقل در یک مدت زمان میان مدت تاثیر منفیش روی خود کشور پاکستان هم خواهد داشت، یعنی نمیشه گفت فقط به مهاجرین این تاثیر منفی است، به خود پاکستان هم قطعا تاثیراتش خواهد تاثیرات منفیش. بله، بل طرف ته تاسو وړاندې په خپل خبرو کې د دواړو هیوادونو اړیکو ته اشاره درلودله چې حتما اړیکې زیانمن کیږي. فکر نه کوئ چې نور پاکستان سره د افغانستان به څه به پاتې نه وي چې د هغه پر اساس باندې به ورسره مخ ته لاړ شي، ځکه په سیاست برخه کې هم دوی خپل امتحان ورکړی دی، په اقتصاد کې هم همداسې اوس د کډوالو په برخه کې تر دې نور اړیکې خرابېدلی شي؟ خب مسائل فرهنگی هست هنوز، من فکر میکنم که میتونه این هم تاثیرات خیلی منفی بیشتری به او هم به این موضوع هم ایجاد کنه. بالاخره یک سری اشتراکات دیگه هم وجود داره، اشتراکات مثلا زبانی، حالا یک بخشش اشتراکات دینی، حتی من فکر میکنم که موضوعات سیاسی که از قبل واضح بود که خیلی یعنی
تیرگی داشتش، مسائل اقتصادی ما میتونستم بهش بودش، مسائل مهاجرین و موضوع دیگه هم که حالا میتونه مسائل فرهنگی و اجتماعی و حتی فاصله دو ملت دو کشور، دو مردم دو کشور هم این موضوع ایجاد در واقع فاصله بیشتری ایجاد میکنن که من فکر میکنم به اندازه کافی، یعنی خیلی زیاد الان هم در حال حاضر خیلی زیاد صدمه دیده ای روابط و درست کردنش واقعا زمان میبره و به نظر من فکر میکنم که ملت ها و دولت ها باید آگاه باشن از این قضیه که ما وقتی در یک همسایگی کشوری قرار میگیریم امکان از این نداریم که همسایه رو خودمون انتخاب کنیم. همسایه ها کشورهایی هستن که دیگه جغرافی رو نمیتونیم جابجا کنیم، یعنی کشور افغانستان نمیتونه مثلا نقشه رو بلند کنه برای بگه که من میخوام در همسایگی کشور استرالیا قرار بگیرم. او دیگه دست چیزی است که دیگه قابل تغییر نیست. بنابراین وقتی قابل تغییر نیست باید این دولت ها دنبال از این باشن که بهبود روابط حسنه داشته باشن. وقتی نداشته باشن متاسفانه خیلی خیلی تاثیرات منفیش در همه جنبه ها خواهد. مننه، ډیره زیاته مننه ژوندي ښاغلی ستانکزي، ښه وخت ولرئ. مننه. ستانکزي چې موږ سره بحث وکړ، راګرځو د خبرونو دوام ته. ننګرهار کې سږ د تیر په پرتله د زیتون تیلو حاصلات 2 برابر زیات شوي دي. چارواکي وایي چې سږ کال به له 300 ټنه زیتونو نږدې 10,000 لیټره تیل تولید شي. د چارواکو په خبره د زیتونو د تیل اخیستونکي زیات شوي دي او د مهال د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته لیږدوي چې بهر ته په لیږد هم کار روان دی. د مسؤلینو په خبره د تیلو سربیله به سږ کال 12 ټنه د زیتونو اچار هم تولید او بازار ته وړاندې شي. د ننګرهار زیتونو فابریکې څخه د تیلو د پروسس چارې پیل شو او سږ به زرګونه لیټره تیل تولید شي. د ننګرهار کانال ریاست چارواکي وایي سږ کال د زیتونو حاصلات ښه او د همدې امله یې سږ کال د زیتونو د تولید د تیر کال په پرتله 2 برابره زیات شو او 10,000 لیټره تیل به لاسته راشي. دوی د زیتونو د زیاتوالي عامل په باغونو کې شاخبوري او د واپاشي بللي. سږ کال موږ تقریبا د 300 ټنه پورې زیتون په لاس کې لرو چې د دې نه بس د پاسه 10,000 لیټره تیل موږ په لاس باندې راشي. په تېرو کلونو کې زموږ تقریبا 160 ټنو خواوشا پورې وو چې سږ کال د الله په فضل باندې د هغه مصیبتونو تکالیفونه د ماحول محفوظ وو په همدې تناسب باندې زموږ حاصلات د تېر په نسبت باندې یو په 2 چندان شوي. اخوا د ننګرهار د زیتونو فابریکې مسؤلان وایي دا فابریکه د 8,000 ټنو زیتونو د پروسس په ظرفیت جوړه شوې، خو اوس مهال یوازې 4,000 ټنه زیتون او 12 ټنه اچار پروسس کولی شي او نږدې 50 ټنه پکې پر کار بوخت دي. د کیفیت د نگاه د نور ممالکو نه زموږ اچار په دې ښه دی چې نور کیمیاوي مواد کیمیکل استعمال سودیم بنزویت پکې استعمالوي او موږ د حرارت په واسطه په فابریکه کې باید ځینې کارونه وشي چې د ماشینونو د ترمیم او ورسره د بازاریابۍ په خاطر مهمه موضوع ده چې دغه کوم تیل چې موږ تولیدوو چې په خپل وخت او هغه سره بازار ته هغه شي عرضه شي. په فابریکه کې کارګر وخت چې په کور دننه ورته د کار روزګار زمینه برابره شوي، خو دوی د فابریکې د فعالیت اوږدېدا لپاره د زیتونو باغونو زیاتوالی مهم ګڼي او له حکومت غواړي چې د چارې ته پراختیا ورکړي. د باغونو کار وشي، د باغونو عایدات ته ډېره شي، باغونو کې کسان ونیول شي، کسان د هغې ځای نه چې ډېر نه شي دلته ډېرېږي نه، هلته باغونو کې کار شروع شي، هلته باغونو کې زیتون ډېر شي، دغه ډېر شي، هلته په خپله کسان ډېر پکارېږي. نور نوي باغونه هم جوړ شي او باغونو باندې انشاءالله کار هم روان دی او زموږ فعالیت روان دی او زموږ د وطنوال چې خارج ته دي هغو ته یو نوی کار پیدا برابر شي. د معلوماتو له مخې د کانال ادارې له تاسیس سره سم ننګرهار کې پر 3,000 هکټاره ځمکه د زیتونو بڼونه جوړ شوي وو، خو د خپلمنځي جګړو پر مهال 1,380 هکټاره بڼونه له منځه تللي او یوازې 1,220 هکټاره بڼونه د زیتونو حاصل ورکوي چې چارواکي د نوو زیتونو د بڼونو د زیاتوالي خبر ورکوي او زیاتوي چې سږ کال به په لسګونه جریبه ځمکه نوي باغونه جوړ کړي. شکیل احمد سید، شمشاد نیوز، ننګرهار. تېره ورځ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی امیر خان متقي ترکیې ته په یو سفر تللی دی. دا چې د دغه سفر موخې څه کېدلی شي، څومره ځان سره اقتصادي اړخ درلودلی شي، پر اقتصادي موضوعاتو خبرې کولی شي، پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د سکایپ لارې د صنعتکارانو ټولنې مشر ښاغلی عبدالجبار صفای دی. سلامونه صفای صاحب، وخت بخیر. مننه. خو تاسو محترمو کارکوونکو او ټولو د لیدونکو ته سلامونه احترامات وایم. علیکم سلام.
صفای صاحب بحث له دې ځایه پیلوو چې د ښاغلي متقي سفر ترکیې ته په کومه موخه باندې پیل شوی دی؟ زما په اند باندې دواړه خلري یو سیاسي اړخ دی چې وزیر د خارجه دی او چې په سیاسي برخه کې د امارت اسلامي او د ترکیې سره خپلو کې ارتباطات ډېر قایم شي او دویمه مهمه خبره دا ده چې د اقتصادي پلوه چې اوس هر سفر د افغانستان د اسلامي امارت د مشرانو هغه یوه موخه نه لري چې هغه سیاسي وي او یا مخکې به سفرونه او چې یا کومکونو غوښتنه وه. اوس صرف دوه اړخه دي چې په اقتصادي او سیاسي برخه کې د ترکیه سره چې د افغانستان لپاره ډېر مهم دی او دوی هلته د هغوی سره خبرې وکړي او بحثونه وکړي تر څو پورې د افغانستان په سیاسي اړخ کې د ترکیې چې د افغانستان سره په تاریخي وختونو کې کلک ملاتړ کړی دی بیا هم د دوی سره اړیکې برابر شي او دوی سره سم اقتصادي برخو کې تجارت او سرمایه‌ګذارۍ لپاره په دې باندې بحثونه وشي. بله ترکیه څومره ښه ګزینه کېدلی سي د سوداګرۍ په برخه کې چې ورسره افغان لوري باید د سوداګري پیل کړي؟ ترکیه صفای صاحب زما آواز اورئ؟ ترکیه زما په فکر باندې او زموږ د افغانستان سره په تاریخ کې سیاسي اړخ کې په اقتصادي اړخ کې په هره برخه کې د افغانستان سره دوی په هره برخه کې کومکونه هم کړي دي پشتیواني هم کړې ده یعنې په دواړو برخو کې دا د افغانستان لپاره ډېر مهم دی. د افغانستان د حکومت لپاره د افغانستان د خلکو د برخه کې د تجارتي برخه کې د ترکیه سره راکړه ورکړه سرمایه‌ګذارۍ چې مخکې زیاتره اکثره چې خارجي کمپنۍ وي ترکیه په افغانستان کې ډېره سرمایه‌ګذاري کړې ده. اوس هم دوه هفتو ډېر کمپنۍ دي چې دلته په لوړه کچه سرمایه‌ګذاري کړې یعنې د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده او د دوی سره راکړه ورکړه او د دوی سره د سرمایه‌ګذارۍ برخه کې چې دوی علاقمندي په هر وخت کې ښودلې ده نو د افغانستان لپاره مهمه ده. بله اوس موږ په ترکیې سره له فرهنګي اړخ هم ځینې مشترکات درلودلی شو. د ترکیې هېواد څومره دې ته لیواله پاتې شوی دی چې د افغانستان کې د سوداګرۍ او د پانګونې په برخه کې دې دوی همکاري وکړي دلته دې وشي کولی چې په ډېری مواردو کې په بېلابېل برخو کې د دوی پانګونې وکړي؟ بالکل فرهنګي برخه او هغه دیني د اسلام د نگاه نه او د مذهب د نگاه نه چې ډېر سره مشارکات لرو او خصوصا ډېر زموږ تجاران چې دي په ترکیه کې هلته ژوند لري هلته کاروبار هم لري او خصوصا د حکومت د چې هغوی مخکې سفر موږ لرو د چې د انرژي په برخه کې د معدنو په برخه کې خصوصا د زراعت په برخه کې دغلته د انرژي برق په برخه کې چې دوی غواړي چې په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي او بعضو شرکتونو سرمایه‌ګذاري هم کړې ده. یعنې زه په اقتصادي سیاسي او فرهنګي په دې ټولو برخو کې ترکیه د افغانستان لپاره مهمه ده او علاقمند ده او زه فکر کوم چې ترکیه یوازې داسې نه ده چې هغوی صرف خبرې کوي یا نور نړۍ په شکل باندې یو نمایشي غونډې نیسي یا نمایشي زما په اند باندې ترکیه هره خبره چې کوي هغه عملي کوي چې څومره خبرې کوي که هغه د دوی سفیر په دې ځای کې د کومکونو خبره وسي یا د محصلینو دپاره کومه برخه کې وسي چې د هغوی دپاره د سکالرشیپ یا نورې مسلې وسي هغه ټولې عملي کوي ځکه په زرهاوو کسان په ترکیه کې هلته په تعلیم بوخت دي پوهنتونونو کې دي هلته ژوند لري او دلته سرمایه‌ګذاري لري یعنې په ټولو کې دا ډېر مهم دی زموږ دپاره د ډېرو خلکو نه د ډېرو همسایګانو نه ترکیه زموږ دپاره مهمه ده هغوی خپل هغه خبرې ټولې عملي کړي په افغانستان کې. بله لکه څنګه چې تاسو ویلي ترکیه ولا هغه هېوادونه دی چې د سوداګرۍ په برخه کې ژمنې کړي دي هغوی په خپلو ژمنو باندې ولاړ پاتې شوي دي. اوس موږ څنګه کولی شو چې ښه استفاده وکړو له ترکیې څخه چې د سوداګرۍ په برخه کې باید ورته وړاندیز وکړو چې په کومو برخو کې ترکیه کولی شي ښه په افغانستان کې وځلیږي او د سوداګرۍ په برخه کې او د اقتصاد په برخه کې دې دلته خپل رول ولري؟ په دوه برخو کې په همدغه کال تقریبا اووه میاشتې مخکې موږ په ترکیه کې د اکثره خلکو سره لیدل هم کړي وو د افغانانو سره که چېرته اکثره خارجي خلک دي یا تجاران دي هغوی نشي کولی چې افغانستان ته سفر وکړي یا راشي په هغې ځای کې په دې باندې بحث شوی چې افغانان اکثر هلته د صادراتو د افغانستان د صادراتو په خاطر باندې دفترونه خلاص کړي او د نړۍ خلک هلته راځي او د هغه نه لنډ استفاده وکړي قراردادونه ورسره وکړي. په دې کې موږ کولی شو چې نه یوازې د ترکیه د
بسته د منطقې او خصوصا د اروپا سره یا د نورې نړۍ سره هلته کېدلی شي چې اسانه قراردادونه وکړو او په تجارتي مسایل ورسره حل کړو او دوی سره معاملات وکړو. دا یو برخه ده. دویمه برخه د ترکیه نه په ډېرو برخو کې مواد خام افغانستان ته راځي، قالینې، ماشیني یا نور زیات تجارتي اموال چې دي، الکترونیک د برقي سامان یا نور زیات چې دي هغه افغانستان ته راځي. یعنې په دې برخه کې دلته دوی ښه مارکیټ لري. دریمه برخه چې ده هغه د سرمایه ګذارۍ دپاره ده چې د افغانستان کې فرصتونه دوی ته ورکړل شي. په اکثره دوی ریسرچ په د افغانستان پر اکثره بندونو باندې کړی چې یو ټیم سره د منصور صاحب وزیر د انرژي او برق د هغې سره چې ملاقات لرو، د هغوی سره خبرې وکړلې، هغوی خپلې پروژې ورته تشریح کړلې او ورته معرفي کړلې. خصوصا انرژي او برق زراعت په ټولو برخو کې ترکیه علاقمنده ده چې په دې کې سرمایه ګذاري وکړي. خو د دې لپاره امتیازات او امکانات پکار دي، د دوی امنیت تامین کول پکار دي چې دوی ډاډمن اوسي او په افغانستان کې د حقوقي لحاظه د امنیتي لحاظ نه او دوی د سرمایه ګذاري ټول هغه چې د سرمایه ګذار د خارجي لپاره پکار وي هغه امتیازات امکانات ورته برابر کړي، دوی راشي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. دوی سره نه امریکا او نه چین او نه روسیه هیڅوک ورسره داسې اختلافات نه لري چې موږ بعضې وخت ګورو چې بعضې د ملکونو سرمایه ګذاري په افغانستان کې هغه سیاسي طرف ته یا امنیتي طرف ته بعضې مشکلات ایجادوي چې هغې کې به اختلافات راځي. ولې د ترکیه حکومت یا د ترکیه خلک تجاران په افغانستان کې سرمایه ګذاري کولی شي، دوی لپاره هر څه سهولت هم شته او دوی لپاره د نړیوالو کوم فشار لاندې هم نشي راتللی. بله، اوس په دغه برخه کې د حکومت مسؤلیت بیا څه ده؟ څومره دوی کولی شي چې ترکیې ته ورته نور هېوادونه چې په افغانستان کې سوداګرۍ ته لیواله دي او پانګونه غواړي چې ویې کړي، باید د امنیت له اړخه، باید د دوی د کاري د ښه فضا له اړخه ورته ډاډ ورکړي تر څو دا هېوادونه وشي کولی په ډاډه زړه په افغانستان کې راشي او خپل اقتصادي چارو ته د ادامه ورکړي. بالکل. مخکې چې معاون د شورای وزیران ملا برادر د اقتصادي کمیسیون مشر هغې هم چې سفر لرو دا ته د دولتي او خصوصا تجارانو سره د ترکیې او خصوصا د افغانانو سره په همدغه یو شي باندې بحث کېده چې باید یو منظم طرز العمل جوړ شي او ټول چې غواړي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي هغوی باید په دې ته آماده شي، هغه سهولتونه باید ټول ورکړل شي چې هغوی په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. یعنې د قانون د نګاه نه باید هغه په حقوقي لحاظ نه په ټولو برخو کې باید مطمئن اوسي. بله، اوس ظفر صاحب امتیازات یوازې همدغه د امنیتي له اړخه کېدلی شي که نه ممکن په سوداګرۍ برخه کې، په اقتصاد برخه کې، راکړه ورکړه کې ځینې امتیازات موجود دي چې بل هېواد سره کله موږ سوداګري کوو هغه سره باید دغه امتیازات په نظر کې ونیول سي؟ نو مهمه دا ده یوازې دا نه ده چې د هغوی امنیت ونیول شي. موږ اکثره د امارت اسلامي مشرانو سره چې کینو، خصوصا زه د دوی سره بحث کوم، یوازې دا نه ده چې موږ خلکو ته نړیوالو ته ملي تجارانو ته وړاندې او راشي او یا فساد نشته په افغانستان کې راشي. دلته باید مکمل د وزارت صنعت او تجارت کوم مسؤلیت چې دی هغه باید ادا کړي، د وزارت اقتصاد، وزارت مالیه او خصوصا چې یو منظمه پالیسي باید جوړه شي، یو منظمه یو سیستم باید جوړ شي. د حقوقي لحاظه چې درې ډېرې مهمې خبرې د یو سرمایه ګذار دپاره دي، که هغه نړیوال سرمایه ګذاري که افغاني سرمایه ګذاري، چې تشویق، حمایه، مسؤلیت د منطقې لحاظه په کومو برخو کې موږ تشویق کولی شو، کوم امتیازات دوی ته ورکولی شو چې په موږ د اسیا په زړه کې په وچه کې قرار لرو، دوی په کومو برخو کې حمایه کولی شو، مسؤلیت ورته ورکولی شو چې دوی حمایه شي او دوی مسؤول اوسي، د دوی سرمایه مسؤول اوسي، که هغه د حقوقي لحاظه وي که هغه د امنیتي لحاظه وي. په ټولو برخو کې باید دې دپاره یو مکمل یو پالیسي غواړي چې باید په ده باندې کار وکړو، مشترک کار وکړو او ملي او نړیوالو ته یې وښیو. نو په دې لحاظ باندې کار کول پکار دي. په دې کې صحیح ده چې هر امیرالمؤمنین پورې ټول ملت غواړي چې افغانانو ته باید دلته کار په زمینه برابر شي، سرمایه ګذاري وشي، موږ باید اقتصادي پیشرفتونه وکړو. که چېرته دغه دې مسایلو باندې موږ 10 ورځې 15 ورځې کار وکړو نو کېدلی شي چې خلک په دغه پالیسي ګوري، ځکه په هر مملکت ته ستاسو لاړ شئ، که ازبکستان ته لاړ شئ، هر مملکت یا ترکیه ته لاړ شئ، چین ته لاړ شئ، هغه خپله یو عمومي پالیسي لري، هغه پالیسي تاسو ته تشریح کوي چې په دغه امتیازاتو موږ تاسو تشویق کوو، په دغه تاسو حمایه کوو، په دغه برخو کې که تاسو سرمایه وړئ راوړئ ګټه کوئ هر څه کوئ، تاسو مسؤول یاستئ، ستاسو ټوله سرمایه
فزیکي او تاسو خپل تاسو د فزیکي ژوند ټول مسؤل دي. نو دې لپاره یو منظمه طرح چې هغه تشریح کړي په افغانستان کې هم باید دغه لحاظ نه مکمل د افغانان باید مطمئني. مثال وزه تاسو مثال درکم. اولینه خبره د خارجي سرمایه‌ګذارۍ لپاره د بیمې سیستم د چې باید بیمه سیستم ورغول شي. د مالی په سیستم کې مکمل دا یو تغییر باید راشي چې دا نه وي چې کله تجاران چې مسؤل پورته ښکته کوي او کله صنعتکاران چې مسؤل پورته کوي. دا مثلا مکمل د افغانستان د اقتصادي لحاظ یو پلان باید جوړ شي. امنیتي لحاظ نه هغوی مسؤلیت لري چې امن ونیسي. وزارت صنعت او تجارت خپله د ځمکو ویشتو کم مسؤلیت چې لري هغه باید زر تر زر وکړي. مثال اوس د برق مشکلات موږ لرو په افغانستان کې، د بیمې مشکلات لرو په دې کې، خصوصا د ځمکو تر اوسه پورې شیخ صاحب امین هغه مکمل وزارت صلاحیت زما نه دی ورکړی، خو اوس تللی چې هغه به صلاحیت ورکړی، مسؤلیت به ورکړی که به نه ورکړی. ډېرې خبرې دي چې دا د افغانستان لپاره په ډېرې مهمې دي او دا باید په ده باندې کار وشي. نو په دې لحاظ باندې ډېره ضروري ده چې په دې پالیسۍ باندې کار وکړو او زر تر زره چې هر خارجي او داخلي یو سرمایه‌ګذار راځي سرمایه‌ګذاري کې هغه ته باید دا امکانات برابر شي. نو موږ کولی شو چې خلک تشویق شي، حمایه شي، مسؤلیت ولري او په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي. بله، اوس تر ټولو مهمه مسله صافی صاحب چې تاسو ورته اشاره درلودله هغه همدغه د اقتصاد او د سوداګرۍ په برخه کې د پالیسۍ شتون ده چې فکر کوم تر دې پورې به کومه داسې خاصه پالیسي د حکومت له لورې یا د دغه مسؤلو وزارتونو له لورې موجوده نه وي چې که نورو هېوادونو سره موږ د اقتصادي راکړه ورکړه لرو د کومو پالیسۍ پر اساس باندې باید موږ مخته لاړ شو. د همدغه پالیسۍ نشتون څومره هېوادونه بیا یو ګونګ وضعیت سره مخ کولی شي که په هغه کچه چې باید افغانستان سره سوداګري په برخه کې دوی مخته راشي مخکې نشي راتللی؟ بله، صفای صاحب زما آواز اورئ؟ بله، صفای صاحب یو مسلې ته چې تاسو اشاره درلودله هغه د سوداګرۍ په برخه کې د پالیسۍ شتون ده چې هغه ډېره مهمه کېدلی سي. اوس موږ داسې کومه مشخصه پالیسي لرو چې نورو هېوادونو سره که د سوداګرۍ په برخه کې موږ کار کوو د دغه پالیسۍ پر اساس باندې مخته لاړ شو. که چېرې دغه پالیسي موجوده نه وي دغه هېوادونه څومره په جام زړه په ډاډه زړه نشي کولی چې افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې رامخکې شي؟ مهمه همدغه ده. موږ یو قانون اساسي مخکینی لرو د 10مه ماده تشویق، حمایه، مسؤلیت د هغه د دولت مکلفیت چې په ده باید کار شوی. اوس یو شرعي او اسلامي نظام دی چې په دې کې باید زر تر زره باید که موږ غواړو چې شریعت دلته نافذ کړو نو په دې ځای کې باید ټول هغه احکاماتو یو سیستم کې تغییر راشي چې خلک مطمئن ډاډمن سرمایه‌ګذاري وکړي. نو په دې برخه کې یو څه نقطې شته ده چې په دې باندې باید یو نظرثاني وشي او یو تغییر پکې راشي او خلک ډاډمن وسی. نو دغه مسله کې بعضې پیشنهادونه هم لرو او بعضې باید تغییر پکې تعدیل پکې راشي. نو دا لا تر اوسه نه دی راغلی. موږ کله اساسي قانون خبره کوو، کله بیا د اسلامي قانون خبره کوو، نو دغه کې لږ یو څه مشکل شته. نو بیا هم په عمومي ډول سره که هغه د مخکینی قانوني یا د اوسني وي خو یو فکر د ټولو مشرانو سره پیدا شوی چې هغه په افغانستان کې باید سرمایه‌ګذاري وشي. مننه، ډېره زیاته مننه. د صنعت کاران ټولنې مشر ښاغلی عبدالجبار صفای چې موږ سره بحث کړو سمدم اخلو. ښه راغلاست. خبرونه دوام ته. کندز او بلخ ولایتونو کې دوه هغه فابریکې تړل شوي چې شګې د کیمیاوي سرې په نوم پلورلې. مسؤلین ادعا کوي چې دې فابریکې له غره راوړل شوې شګې د کیمیاوي سرې په توګه پروسس او خرڅولې. بزګران بیا وایي چې د نوو خبر چې یا د فابریکې پرې د سرې پر ځای شګې خرڅوي او له همدې کبله فصلونه هم وده نه کوله. په کندوز کې دا هغه فابریکه ده چې له کلونو راهیسې به هر کال د کیمیاوي سرې په نامه تشې خاورې پروسس کولې او د سرې په بوجیو کې به سلګونه ټنه بې کیفیته مواد او خاورې پر بزګرانو پلورلې. بزګرانو هم دغه تش په نامه خاورې د کیمیاوي کوډ په نامه په بازارونو کې پیرلې چې د بهرني کیمیاوي کوډ په پرتله به یې یو څه ټیټه وه، خو هر کال به یې بزګرانو ته د ګټې پر ځای زیات زیانونه اړول. کندوز کې د کرنې رئیس وایي په کندوز او بلخ ولایتونو کې دغه دوه جعلي فابریکې په داسې حال کې نیولي چې سلګونه ټنه خاورې پروسس کړې وي او غوښتلې چې بزګرانو ته یې د کیمیاوي سرې په نامه ورکړي. د تلویزیون له طرفه ټولو د حقینو ته موږ د زیره او اطمینان ورکوو چې هغه کوټونه چې هغه تقلبي وو
شکایتونه د حقینو موږ ته رسېدلي وو چې دلته داسې کوټونه شته چې هغه بې کیفیته دي. الحمدلله موږ وتوانېدلو چې هغه کارخانې چې کومه ده تولیدوو او جعلي کارخانې وي، بې قانونه وي، بې اسناده وي، بې کیفیته وي، هغه م الحمدلله ونیول شوی د امام صاحب بندر کې د تاسو به نږدې نه لیدلي مشاهده کړې به مې، او یو د دې اصلي سرمنشأ په مزار کې وه هغه م نیول شوي. ټول هغه د دوی چې کومه کارګرو کومه مالکان یو هغه ټول عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. بزګران بیا له حکومت او په ځانګړي توګه له عدلي او قضایي ارګانونو غواړي چې دغه جالکارانو ته د درنې سزا ورکولو ترڅنګ د بزګرانو 15 کلن زیانونه هم جبران کړي. رئیس زراعت چې کوم خلک نیولي دا تقلبکاران او دهقان ته به یې ورکول کوټ و غنم، هغه به پاک غویان هم نه خوړل، نه به چرګان وخوړل. کوټ به چې موږ راوړ پاک به پارو له ګچه به یې جوړ کړي وو. باید دولت نه امارات نه د موږ خواهش ده چې داسې کسان ونیسي او په خپله جزا یې محکوم کړي، او باید چې دهقانانو ته دا د تیر شده دا 15 کلو تاوان ترې واخلي. او را گرفته او را به جزا بده، او را جزا بده، او را بندی بکنه، مردم توان بده، باید او رقم کود دیگه ده مردم نتوان باشه. ما مردم غریب مردم هستیم، فهمیدی؟ خود د کرنې ریاست هڅه کوي چې په ټول زون کې د داسې جالکارانو کارونه بند او مالکین یې قانون ته وسپاري، خو له بزګرانو په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. کارخانو کې چې موږ کوم کوټونه نیولي دا په 100 ټنه کوټونه دي چې دلته موږ ضبط کړل. هغه به د تاسو میډیا طریقه خلکو ته موږ وروښیو او موږ د حقیقت نه دا غواړو چې کومه کوټونه دوی په مزرعه کې په کښ کې کوي او دوی ته بې کیفیته معلوم شي، عاجل د موږ سره تماس ونیسي، رابطه دې وکړي تر څو چې موږ په بخش کې اقدامات وکړو. کندوز کې له یوې خوا پرله پسې وچکالۍ او بل خوا د یو شمېر سوداګرو داسې جالکاریو بزګرانو ته په تېرو څو کلونو کې ګڼ مالي زیانونه اړولي دي. بزګران له مسؤلین غواړي چې د داسې جالکارانو پر وړاندې د جدي مبارزه وکړي ترڅو نور بزګران ترې متضرر نشي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز. خوست کې د کرنیزو څېړنو لپاره د تحقیقاتي فارم د جوړولو چارې پیل شوې. د مسؤلینو په خبره یاد فارم چې د کرنې د لا معیاري کېدو او کروندګرو ته اسانتیاوو په موخه پرانیستل شو او ورسره به په دې ولایت کې د بېلابېلو څېړنو او روزنې کچه پراخه شي. په ورته مهال کروندګر بیا د دغسې فارمونو پرانیستل په دغه ولایت کې د کرنې د لا معیاري کېدو لپاره ښه ګام بولي. خوست کې د کرنیزو څېړنو لپاره د تحقیقاتي فارم چې په شاوخوا 110 جریبه ځمکه جوړیږي، مسؤلان وایي هڅه کوي په دې ولایت کې د سبزیجاتو او نورو بېلابېلو میوو نسلونه پراخ او د کرنې په برخه کې دا ولایت چې د اقلیم له اړخه مناسبه هوا لري لا پرمخ تللی کړي. لیمو شول، مالټه شول، دا به وینه زیات شي او د خلک زیاتي اقتصادي په پښې ولري او میشته د خوست د اقلیم نه د سبزی په بخش کې ډېر زوی چې ډېر ښه نتیجه وي. محصلین در اینجا آموزش میبینن. در این فارم ارتقای ظرفیت دهقان و محصلین فاکولته زراعت هم صورت میگیرن. جای خوشبختی است به تمام من مردم خوست این فارم فعال نیک میبینیم و مبارکباد میگیم. په ورته مهال ځایي مسؤلان په دغه ولایت کې د باغدارۍ او کرنیزې بڼې د لا ترویج او معیاري کېدو ترڅنګ ډاډ ورکوي چې دلته د کرنې په برخه کې شته ستونزو ته په پام نیوي به له منځه تللي باغونه له سره ترمیم او سربیره پر دې به د کرنې د پرمختګ په برخه کې لا ډیر پلانونه پلي کړي. ان شاء الله العزیز راتلونکي کې هم داسې پلان ده چې د باغونه موږ بیا ترویج وکړو، یو قسم بیا ترمیم کړو، د خوست خلک د دې نه سالمه استفاده وکړي، ها که د باغو په باره کې وي، که د غلاجاتو په باره کې وي او که د سبزیو په باره کې وي. ان شاء الله چې خدای کوي موږ مشرون دې ته متوجه دي، خوست ډېر متوجه دي. اخوا کروندګر دغسې تحقیقاتي فارمونه د کرنې په برخه کې لوی لاسته راوړنه او نیک ګام ګڼي. د دوی په خبره چې دا ډول مرکزونه به د کروندګرو ډېری ستونزې هوارې کړي او په لویه کې به دې ته زمینه برابره کړي چې دا ولایت د زراعت له اړخه ځان بساینې ته ورسوي. که چېرته دا پروژه دلته پلي شي، د دې نه به انشاءالله زموږ خلک ډېره تجربه ډېر کښتۍ دله په هغه به وخوري او ډېره فایده به ترې وخوري. دا به ټولو ساحو ته وغځېږي. دغه مثال زون د پوره دا تجربه جوړه کړي، هر څه ته به دې فایده وکړي. په خوست کې د غلاجاتو د تحقیقاتي فارم داسې مهال پرانیستل کېږي چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې کروندګرو شکایت درلود چې
حکومت د اصلاح شوو تخمونو او د زراعت د میکانیز کېدو په برخه کې دوی ته لازم پام نه دی کړی. عیسی څرګند، شمشاد نیوز، خوست. په هر ته د جارو د صادراتو له زیاتېدو سره د بزګرانو کاروبار ښه شوی دی. په دې وروستیو کې ګاونډیو هېوادونو ته د جارو صادرات ډېر شوي دي او د بل وخت په پرتله یې په بلخ ولایت کې کرکیله هم زیاته شوې ده. بلخ بلخ کرنې ریاست مسؤلین وایي چې تل یې د بزګرانو لاسنیوی کړی او په راتلونکي کې هم د ملاتړ ډاډ ورکوي. هغه کرنیز محصول چې په وروستیو کلونو کې د کوکنارو او ورته نشهیي توکو پر وړاندې بزګرانو ته ګټور تمام شوی. د بلخ ولایت بزګران وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله پر 2 برابره ځمکه جارو کرل شوي او په خبره که حکومت یې ملاتړ وکړي د همدې محصول له لارې به نسبتا پر ځان بسیا او اقتصاد به یې وده وکړي. سالا گذشته که مثال خوب است باعث خوب است مقصد تخمیش هم میخره در خوب است باعث هم خوب است ایره بعد بسته نکنه میخره هم تو چوبیش هم میخره پرتلا خوب بسته کده میگرفت الان بسته نکنیم چوبیش هم میخره مثل خوب شده امسال مقصد کشورهای خارج میره امسال خوب است. جارو قیمت بود امسال دیگه سال از امسال قیمت بود دیگه سال 35 روپیه بود و امسال 45 رقم بود. د جاروګانو یو شمېر کاروباریان بیا سږکال له خپل دغه کار څخه خوښ بریښي او وایي تر پخوا یې اوس مهال کاروبار ښه شوی. د دوی په خبره ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، پاکستان هغه هیوادونه دي چې کورنیو کې له همدې جاروګانو استفاده کوي. شکر از سال پارسال خوب است امسال بله پارسال خوب می بود زمین اینجا خوب می بود اینجا خوب کشتم کردن هم میتونستیم باز بایش هم ارزان بود باز اوقا فروختن هم میتونیم دیگه باز این سال خوب شد در کل کشور میره تاجکستان ازبکستان باز پاکستان میره پار سال پیش خوب بود 35 30 افغانی بود این سال خواسته شکر فضل خدا 60 افغانی 70 افغانی 2 برابر شده. ورته مهال د بلخ کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي سږکال یاد ولایت کې په شاوخوا 200 هکټاره ځمکه باندې جارو کرل شوي چې تیرو کلونو ته په کتو 2 برابره زیاتوالی ښیي. در ولایت بلخ در 2 ولسوالی جاری کشت میشن یکی در ولسوالی شورتیپه است یکی در ولسوالی کلدار هست اونا زیادتر از 100 هکتار زمین در ولسوالی شورتیپه باشه از 100 هکتار زمین زیادتر در ولسوالی کلدار دیگه تخمین جارو کشت میشه. سالهای گذشته که در ازبکستان و تاجیکستان دیگه کشورها جارو صادر میشد امسال ما قرار معلومات در کشور اروپا هم جاری افغانستان خصوصا جاری ولایت بلخ صادر شده به اوج هم رسید. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت مشرتابه فرمان پر اساس د مخدره توکو په کرکیلې بندیز راوروسته کروندګرو د بدیلو کښتونو کار ته مخه کړې چې یو له هغې جملې څخه د بلخ په کلدار او شورتیپې ولسوالیو کې د جاروګانو کښت دی چې په زیات اندازه ځمکه کرل شوی. روح الله روحاني، شمشاد نیوز، بلخ. ارزګان کې د خوړو نړیوال سازمان شپږ د بیارغونې پروژې تطبیق کړې دي. د ارزګان ځایي چارواکي وایي چې د ولایت کې د خوړو نړیوال سازمان په مالي ملاتړ د څه باندې 13 میلیون افغانۍ په ارزښت د شپږ بېلابېلې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د سیمو اوسېدونکي د پروژو په تطبیق خوښ دي او په خپلو سیمو کې د نورو پراختیايي پروژو غوښتنه لري. دلته چارچینو ولسوالۍ کې د څه باندې 13 میلیونه افغانیو په ارزښت د خوړو نړیوال سازمان په مالي ملاتړ د کندهار کډوالو د مهاجرینو موسسې په تخنیکي همکارۍ شپږ بېلابېله پروژې تطبیق شوي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. ځایي مسؤلان وایي په یادو پروژو کې د 11.5 کیلومتره سړک 250 د اوبو د ذخیره کولو څاګانو کیندل 14 پلچکونه او شاوخوا 1500 کروندګرو او بې سرپرسته ښځو ته د اصلاح شوي تخمونو ترڅنګ د مرغدارۍ برخه کې مرسته کول دي. ولسوالۍ کې د دوانې اولیا او د ګودار سړک دی چې دا 11 کیلومتره اوږدوالی درلودلی دغه ترڅنګ 250 د اوبو
ډنډونه یا په اصطلاح چې هغه د باراني اوبه یا د سیل اوبه راځي په هغه کې ذخیره کېږي. ټولو 15 بزګرو ته د غنمو اصلاح شوی تخم، تور کوډ او سپین کوډ او ترڅنګ یې ټریننګونه ورکول شوي دي. لا بودیجه چې دلته مصرف شوې ده، په مصرف رسېدلې ده، هغه 18,155,000 افغانۍ دي. ځایي مسؤلین د موسسو دغه ډول فعالیتونو څخه مننه کوي، خو له مرسته کوونکو مؤسساتو څخه غوښتنه کوي چې ټول مؤسسات د هغه ډول پروژې تطبیق کړي چې خلکو ته یې ګټه زیاته رسیږي. انجوګانو د مسؤلینو څخه هم دا غوښتنه ده لکه څنګه چې جناب والي صاحب ویل چې راسي همدغسې پروژې دلته په ولسوالۍ کې په لرې پرتو سیمو کې په ساحو کې وګوري، هغه ضرورتونه په نقشه کې چې هغه د ولس لپاره حق اولیت دی. عام خلک هم خوښ دي چې په سیمه کې د خوړو نړیوال سازمان په مالی ملاتړ دغه ډول پروژې پلي شوي دي، خو له مؤسساتو څخه غوښتنه کوي چې داسې پروژې دي د دوی لپاره په سیمه کې تطبیق کړي چې خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شي. نور مؤسسات څخه هیله او غوښتنه دا ده چې هغه زموږ سره په دې ولسوالۍ کې همدا رقم پروژې او دا رقم کارونه مخته یوسي چې خلک د هر اړخ څخه د ګټې څخه برخمن کېږي، او خاص کار بیا چې دا رقم زیاره او کوشش وباسي لکه څنګه چې دوی ایستلی دی، د دې ترڅنګ چې هغه د دې محدوده ساحه وعلاقه وه دوی ورسره اضافه کاري هم کړې ده، داسې ساحې جوړې کړي او برابرې کړي دي لکه دا د سنګي کوتل چې بیخي د موټرګاډ د اوښتلو لار لا هم ورباندې نه وه. موږ غواړو چې دغه مؤسسات دلته زموږ ته خدمت وکړي، لکه د کیارو په نامه چې موږ ته خدمت کړی دی. موږ ډېر د دې کیارو څخه ډېر خوښ او خوشحاله یو. زموږ ټول خلک په دغه مصروف کړي دي چې یو شی هم ورکوي او په مقابل کې د سړک کار هم کوي او خلک یې ماړه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په دې ولایت کې د بېلابېلو بیا رغونې پروژې د خوړو نړیوال سازمان لخوا څخه تطبیق شوې وي. په دې وروستیو کې پاکستان سره له دې چې د افغان کډوال د شړلو په برخه کې ضرب الاجل ټاکلی دی، افغان سوداګرو ته د سوداګرۍ په برخه کې هم ځینې محدودیتونه وضع کړي دي چې دغه پر اساس باندې په میلیونونه ډالر او افغانۍ افغان سوداګرو ته زیان اوړي. دا چې پر کومو بدیلو لارو باندې باید کار وشي تر څو موږ وشو کولی چې له پاکستان څخه د سوداګرۍ په برخه کې نورو هیوادونو سره لارې چارې پیدا کړو. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره دستګاه لري د سوداګرۍ خونې پخوانی مشر ښاغلی ازرق حافظي دی. سلامونه حافظي صاحب، وخت بخیر. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته درنو همکارانو، همدارنګه شمشاد د تلویزیون محترمو لیدونکو ته مننه. ژوندی سي حافظي صاحب، بحث له دې ځای پیلوو چې د سوداګرۍ په برخه کې د پاکستان له درکه څومره افغان سوداګر زیانمن شوي دي؟ متاسفانه پاکستان چې باید د افغانستان دوست وسي او ملګرتیا وکړي، موږ سره یو په اصطلاح انټیګریشن اقتصادي انټیګریشن سره ولري یا همکاري اقتصادي ولري، د هغه پر ځای مشکلات خلقي مشکلات را ایجادوي، هم په ترانزیت کې هم په سوداګرۍ کې. دا نه یوازې زموږ په ضرر کې دي او همدارنګه د خصوصي سکتور د پاکستان په ضرر هم دي. دا ګډه خونه چې موږ یې لرو د افغان پاک چمبر، هلته هم خلک ناراضه دي. که ستاسو پام یې څو ورځې دمخه دلته په کویته کې هم لاریون وشو او همدارنګه په دا لندي کوتل کې هم خلک خپل پاکستانیان پورته شول چې دا زموږ په ضرر دي، ځکه چې ډېر مولدین د پاکستان د افغانستان لپاره او د افغانستان د لارې د منځني ایشیا د هېوادونو لپاره شیان تولیدوي. کله چې مارکیټ ورته بند شي، نه یوازې زموږ مولدین ضرر کوي، زموږ سوداګر ضرر کوي او همدارنګه د پاکستان مولدین او عادي خلک او کارګران ضرر کوي. بله، اوس دوی محدودیتونه وضع کړي دي. د محدودیتونو وضع کولو عوامل څه دي؟ حالدا چې کله چې د افغانستان د فصلونو وخت پاکستان بې لارې بندوي، اوس محدودیتونه وضع کوي، اما د پاکستان اموال په ډېر راحتۍ سره افغانستان ته راځي او هیڅ مشکل او هیڅ ستونزه ورته نه ایجادېږي. خپله د پاکستان لوري د افغان سوداګرو په برخه کې د دغه ډول پالیسي غوره کول یا د محدودیتونو وضع کول د څه لپاره دي؟ و داسې دي چې متاسفانه د پاکستان اقتصاد ډېر سیاست سره تړلی دی. کله چې د دوی مناسبات حکومتونه سره کړکېچن شي، خپل غچ بیا دوی د سکتور خصوصي او د عامه خلکو د افغانستان څخه اخلي. نو اوس مهال د دوی مشکلات سیاسي دي، اما غځولي دي اقتصاد.
بله اوس حافظي صاحب یو مسله چې دلته پرې یادونه شي د حکومت ممکن پرې ډېر زیات ټینګار وکړي هغه د بدیلو لارو پیدا کول دي د پاکستان ښه بدیله لاره کومه وکیدلی شي چې افغانستان باید پر سوداګرۍ پر هغې لار باندې ډېر زیات تمرکز وکړي؟ اول خو دا بدیل لارې واقعا شتون نه لري په دې چې د جغرافیایي واقعیتونه جغرافیایي جبر وي یا مثلا موږ نشو کولی چې افغانستان د دغه ساحلي ایشیا او منځني ایشیا له ځایه څخه پورته کړو په اروپا کې کینو یا بل چېرته کېږدو دا خو یو جبر دی چې موږ افغانستان پاکستان سره ګاونډی یو چین سره ګاونډی یو منځني ایشیا سره ګاونډی یو ایران سره ګاونډی یو لنډه لارې هر طرف موږ لاره لرو چې هغه همغه هیواد لپاره ښه دي. مثلا شمال د افغانستان ګاونډی دي ازبکستان او تاجکستان او ترکمنستان سره او د هغوی له لارې روسیې پورې او هلته یوروشیا پورې ځو. دې خوا مثلا جنوب غرب د افغانستان ایران سره پوله لري. دا بیا جنوب د افغانستان او شرق د افغانستان تر بدخشان پورې دوی پاکستان سره پوله لري. نو موږ نشو کولی چې د یو امکان د بل امکان په ځای استفاده وکړو اما د مجبوریت له مخې کولی شو چې لارې ولرو. لنډه لارې خو دغه دي چې موږ کولی شو چې دننه په افغانستان کې هغه ضروري شیان چې د پاکستان څخه یې واردوو دلته په افغانستان کې تولید کړو. په صنعت کې هم کولی شو دا کار، په زراعت کې هم دا کار کولی شو او په خدماتو کې هم دا کار کولی شو. مثلا د دې پر ځای چې موږ خپل ناروغان واستوو پاکستان ته کولی شو چې دلته خپل شفاخانې تقویه کړو، خپل کیفیت د معالجې زیات کړو او ماهر ډاکټران او شفاخانې باید ولرو، روغتونونه باید ولرو. دا یو لار. مثلا د خوراکه موادو د تولید لپاره موږ ډېر امکانات لرو. د افغانستان مځکې او اوبه او د کار بشري قوه تقریبا د 1.8 میلیون انسانانو لپاره دلته خواړه په فزیولوژیک نورمونو کې تولیدېدلی شي. اما دا چې موږ دا نشو کولی او د خارج څخه غنم راواردوو یا مثلا وریځې او نور خوراکه مواد دا کولی شو چې دننه بدیل واردات دننه په افغانستان کې تولید او که بیا دا ممکن نه وي په لنډ مهال کې بیا موږ کولی شو چې مثلا د چین سره پوله لرو. ضرورت 15,900 کانتینر چې د چین څخه راواردوو هغه د کراچۍ له لارې راوړو چې 15 میاشتې 6 میاشتې ورکې نیسي. کولی شو په 15-6 ورځو کې دا مالونه د خپل د پولې څخه مثلا موږ په بدخشان کې چین سره خو سرحد لرو او دا د وریښم لاره دغه مزیدلي وو کلونه پیړۍ دا روان و جاري وو. اوس هم کولی شو له نیکه مرغه او زموږ لارې هم اوس تر اشکاشمه پورې رسېدلې دي او چین سرحد خواته کار روان دي. موږ کولی شو چې د هغه ځای څخه راوړو د ترانزیتي یوه برخه زموږ مجبوریت پاکستان سره رفع کېږي چې اوس ډېر مجبوریتونه په موږ باندې دوی تحمیلوي. مثلا ډېر اقلام دي چې وایي چې تاسو د پاکستان له لارې مه واردوئ، یعنې ویل چې ګیره زما واک دی سرکار. دوی موږ ته حدود تعینوي چې شی راوله چې شی مه راوله. دا سم چلند نه دی. دا د بینالمللي اصولو سره مخالف دی. د WTO او د نورو بینالمللي کنوانسیونونو پر ضد هغه خبره ده. باید موږ ځان وژغورو دغه جنجال څخه. بله اوس تاسو ویلي چې پر بدیلو لار باندې په هغه کچه چې حکومت ممکن په نظر کې ولري بدیلې لارې موجودې نه شي کېدلی. دلته په کور دننه پر کورني تولیدات او پر تولید باندې بحث ولرو چې باید په افغانستان کې دا ښې بدیل لارې کېدلی شي. اما نورو هېوادونو سره سوداګري څومره مهمه کېدلی شي، څومره اړتیا ده چې باید نورو هېوادونو سره سوداګري ولرو، په کورني تولیداتو باندې تکیه کېدلی شي که نه؟ بلې که چیرې یو شفاف میکانیزم شتون ولري، دولت په خپله یو کړنلاره ولري، خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسېري، وظایف د دولت سکتور خصوصي کې معلوم وي، افغانستان کولی شي معادن لري، سرګردانې اوبه لري، مځکه لري، ډېر ښه بشري قوه لري
ښه آب و هوا لري دا کولی شي چې دا مؤلفات څخه ګټه پورته کړي افغانستان بچیاتوب ته ورسوي. نه زما بدیل بله مسله و چې داسې چې یو بندر د بل بندر پر ځای وکاروو دا ممکن نه دی، اما د هغه استفاده نشوي امکانات څخه ګټه پورته کولی شو. مثلا چین موږ سره ګاونډی دی، لار که دا لار وغځېږي تقریبا 10% زموږ واردات چې د پاکستان له لارې کېږي ختمیږي. موږ بیا ضرورت نه لرو چې پاکستان له لارې خپل مال راوړو، خو دا لنډه لاره ده د چین څخه مستقیما مالونه افغانستان ته داخلېدی شي. بله تاسو په حکومتي چوکاټ کې بله حافظي صاحب په حکومتي چوکاټ کې تاسو کار کړی دی، حتما درته نیمګړتیاوې معلومې دي چې به کوم موارد دي چې د هغه له کبله لا هم موږ نشو توانېدلی چې پر ځان بسیا اقتصاد وشو درلودلی. کوم نیمګړتیاوې موجودې دي چې موږ لا هم پر دې باندې نه یو توانېدلي چې حداقل په کور دننه خپل ضرورت په افغانستان کې رفع شي؟ خو زه د څه لپاره دا وایم چې دا اتاق تجارت و صنایع افغانستان او اتاق تجارت ملي د افغانستان دا اتاق د خصوصي سکتور شتمني ده، دا بیطرف غیر سیاسي او غیر انتفاعي مؤسسات دي چې موږ د انتخابات له لارې راغلي یو، موږ حکومتي مامورین نه ول، اما د سکتور خصوصي په شورای عالی اقتصادي کې او په کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې زموږ غړیتوب او عضویت شتون درلودل چې مثلا موږ ټول شورای عالی اقتصادي ته او کابینې سره کېناستلو. حافظي صاحب مهمه مسله دلته پکې ده، زما د بحث او زما د پوښتنې دغه مهم اړخ چې نیمګړتیاوې چې تاسو ته به معلومه وي هغه که په خصوصي سکتور کې تاسو کار کړی، که د حکومت په اډانه کې مو کار کړی وي، مهمه مسله پکې دا ده چې نیمګړتیاوې پکې څه موجودې وي چې د هغه له کبله افغانستان لا هم پر دې باندې تاکیه دی چې له نورو هېوادونو له ګاونډیو هېوادونو په دې کم کیفیت باندې توکي دې راوارد کړي او دلته په افغانستان کې د هغو څخه استفاده وکړي. په مجموع کې پر نیمګړتیاو باندې که وغږېږو. زما دغه دي چې زما خپل تجربه مثلا د اتاق د رئیس مشر په حیث یا د یو د اتاقونو د مشر په حیث او د تیوریک اړخ ترڅنګ یا حکمت نظری ترڅنګ حکمت عملی باندې هم ما ترکیز کړی دی او د آسیب شناسي یا پاتولوژي د په افغانستان کې ولې د نیمګړتیا شته، ولې د فقر شتون لري، ولې زموږ د امکانات څخه په سمه توګه ګټه نشي پورته کېدلی. اساسي علت ډېر زیات دي، دا خو په د لنډه بحث کې نه کېږي، خو په صورت عموم زه ویلی شم چې اول خو دولتونه متاسفانه دغسې یو منسجم اقتصادي کړنلارې نه درلوده. هر وزارت ځان ته او هر وزیر چې نوی مقررېدل هغه خپل پالیسي درلوده. داسې یو مدون سیستماتیک اقتصادي لارښودنه یا نقشې راه په اصطلاح شتون نه درلودل او په هغه کې بیا اولویتونه د افغانستان د اقتصاد برسېر نه و چې موږ کوم کار اول وکړو، کوم کار دوهم وکړو، بیا آخري کې کوم کارونه به ترسره کړو. دریم دا چې د منابع د پرمختګ په اقتصادي لحاظ دلته تشخیص شوي نه و، مشکلات په رسمیت نه پیژندل کېدل. هر څوک غوښتل چې داسې وښیي چې ګویا حکومت هېڅ نیمګړتیا نه لري او افغانستان ګل ګلزار دی. اوس هم دغسې روان دي، اوس هم باید موږ په اول ګام کې خپل مشکلات په رسمیت وپېژنو او د هغې دپاره بیا لاره د حل پیدا کړو. مشکل اساسي یو خو دا نظري مسایل دي چې موږ تر اوسه پورې پخوانی حکومت هر وخت چیغې وهلې چې د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت څه شي دي، د خصوصي سکتور دنده څه شي دي، د دولت دنده څه شي دي، دوی په کوم ساعتو کې ګډ کار سره کولی شي. دا مسایل تر اوسه پورې په نظري لحاظ ته برسېر نه دي او داسې یو نقشه د لار چې په هغه کې د افغانستان تجارت، د افغانستان صنعت، د افغانستان د معدن مسایل په یو لوی ستراتیژیک پلان کې تعریف شي. تر اوسه پورې هغسې ملي صنعت موږ نه لرو او دې ته بالکل ضرورت شته چې داسې یو مدون صنعت ولرو او د ټول لپاره موږ یو سیاسي بستر ته ضرورت لرو. داسې یو بستر چې مثلا په بینالمللي ډګر کې افغانستان وکولی شي خپل حق څخه دفاع وکړي. په ملل متحد کې اوس موږ استازي نه لرو، په امریکې کې زموږ سفارت بند دی، امریکا اول اقتصاد د دنیا دی او کله چې موږ سفارت نه لرو هلته خو بیا پانګونه د پانګونې د جلبولو لپاره هم موږ کوم امکانات نه لرو. نو محدودیتونه زیات دي او په اول سر کې موږ د یو مقتدر مشروع ملي ادرس یوالي چې باید هغه جوړ شي. بله
حافظي صاحب دلته په کوردنه نه اوس د امارات پالیسي اقتصاد محوره ده، دوی وایي چې پالیسي اقتصاد محوره ده او د اقتصاد د پالیسي پر اساس باندې غواړي چې نورو هېوادونو سره هم دوی مخته لاړ شي. تر ډېره پورې بیا بدیلې لارې منځني اسیا هېوادونه ګڼل شوي دي چې منځني اسیا هېوادونه یې ښه بدیلې لارې کېدلی شي د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې. رښتیا منځني اسیا هېوادونه ښه ګزینې ښه اپشنونه کېدلی شي د بدیلو لارو لپاره او که نه؟ نه، خو بدیل لارې بیا هم زه ټینګار کوم چې د تورخم څخه تاسو لاړ شئ د پېښور او اسلام آباد او لاهور له لرې په 10 ساعته 12 ساعته کې ستاسو مالونه رسیږي د هندوستان لوی مارکیټ ته، اتاري ته او امرتسر ته رسیږي. د منځني اسیا له لارې خو موږ هندوستان ته شیان نشو استولی، ولې ما عرض وکړ چې هر یو زموږ بنادر خپل امتیازات او مزایا لري. د شمال د افغانستان کولی شو چې مرکزي ایشیا ته یا یوروشیا مثلا روسیې ته هغه خواته وروده، ولې هندوستان ته نشو رسېدلی. په هر صورت زما نظر دغه دی چې د ټول لارې باید پرانیزو، ټول امکانات باید وکاروو. داسې چې یو بندر د بل بندر الټرناتیو یا بدیل شي دا امکان نه لري، ځکه چې دا یو جغرافیایي جبر ده. موږ نشو کولی چې افغانستان دې څخه واخلو په بل ځای کې کېنوو. دا خو یو همدغسې حقیقت کې راغلی چې افغانستان د پاکستان او د چین او د منځنۍ ایشیا او د ایران ګاونډی دی. دا باید په رسمیت وپېژنو په اول ګام کې. ما عرض وکړل چې څو کارونه کولی شو. یو دا چې په خپل ترکیز او پاکستان اواخلو. ما ترجیح دغه دی چې پاکستان د یو ورور هېواد، یو ګاونډی هېواد چې موږ فرهنګي تعلقات لرو، دینی او عقیدتي تعلقات لرو او ګډ اقتصادي جغرافیه لرو، باید ښه ګاونډیتوب وساتي او موږ سره ښه چلند وکړي او موږ هم ورسره دونه چلند وکړو چې مثلا یو همګرایي اقتصادي منطقوي د جوړولو لپاره ورودنګو. دا چې بیا نشي کېدلی او هغوی نه غواړي دغسې یو شی، بیا موږ کولی شو چې خلکو دننه په افغانستان کې شیان تولید کړو. د مثال په توګه اوسپنیز شیان خو دلته په افغانستان کې موږ تقریبا 10 میلیارد میټریک ټن اوسپنه لرو، بهترین کوالټي. دا څو کارخانې جوړول او حکومت داسې تشویقي پالیسي چې ځکه د کارخانې لپاره یو معدن په سهل شرایطو کې خصوصي سکتور د افغانستان ته ورکړي، موږ بسیاتوب ته رسیږو. د خوراکي موادو د تولید لپاره مځکې شته، دلته اوبه شته. موږ کولی شو چې د 1.8 میلیون انسانانو لپاره دلته په فزیولوژیک نورمونو سره برابر خوراکي مواد تولید کړو. څه ضرورت لرو چې د منځني ایشیا څخه یا د پاکستان څخه یا د ایران څخه خوراکي مواد هغه چې خپل ذخایر ستراتیژیک هغوی خرڅوي او اکثرا زړې وي هغه شیان راواخلو. ولې کولی شو درمل تولیدولی شو، ځکه چې دلته د طبي بوټي زموږ ځي خارج ته، بیا هلته بیا درمل ځینې جوړېږي بیا بېرته افغانستان ته راځي. موږ په فصل کې تقریبا 40% خپل د مزرعې څخه تر مارکېټه پورې خپل حاصلات ته لاس ورکوو. سمې لارې نه لرو، زموږ کې سرطخانې نه لرو چې دا شیان وساتو. مثلا پیاز دی، مثلا کچالو دی، دلته په فصل کې په 10 افغاني په 15 افغاني کیلو ده. دا پاکستان ته نور هېوادونو ته استوو، بیا بیرته په فصل چې تیر شي بیا په 100 افغاني بیرته د هغوی څخه رانیسو. دا خو هغه کارونه دي چې موږ کولی شو. ورته یو پالیسي شتون ولري، پایته مشوقات وجود ولري، حد اقل د ټکس فری یا معافیت مالیاتي ورته موجود وي چې متشبثین خصوصي دغه ضروري. وروستیو کې تاسو ویلي چې ټولې لارې باید پرانیستې اوسي د سوداګرۍ لپاره. افغانستان یو له هغو هېوادونو دی چې په همیشه ګاونډیو سره یا نورو هېوادونو سره د ښو اړیکو درلودلو دعوا کړې ده، غواړي چې ټولې لارې باید پرانیستې پاتې. اما دلته څومره اقتصاد او سیاست سره ګډ شوی دی، څنګه ممکن کېدلی شي چې سیاست او اقتصاد سره جلا کړو او سوداګرۍ په برخه کې باید کار وشي؟ اول خو باید زموږ سیاست هم ډېر معقول، متمدنانه او د افغانستان د خلکو په ګټه وي. دا سیاست خو حسن تدبیر دی زموږ په تعریف کې. دا خو د درواغو مسابقه یا د شخړه رامنځته کېدلو مسابقه نه ده. سیاست باید اقتصاد سره یو وي او سیاست هم معقول وي، اقتصادي برنامې هم معقولې وي او نورو سره باید خبرې وکړو مشکلات څه دي. موږ پاکستان سره څه مشکل لرو؟ ولې پاکستانیان موږ سره دغسې چلند کوي؟ اوس مثلا
1.7 میلیون کډوال وایي چې د افغانستان د پاکستان څخه شروع دا خلک څوک په دغه ژمي کې دلته راشي خو فقر لبس زیاتیږي مشکلات لبس زیاتیږي 1.7 میلیون نفر چې دلته راشي او د ایران څخه هم خلک راشي د دوی ته ضرورت لري کور ته ضرورت لري کالي ته ضرورت لري دا د کومه نو په دې خاطر باندې باید زموږ ډیپلوماسي یو فعال ډیپلوماسي باید ولرو او دغه لپاره هم باید موږ تاسو یو کړنلاره ولرو چې وایي چې هغه بریالي کړه هغه دي چې خپل دوستان ساتو خپل دشمنان بی‌طرفي ته اړو اکه چې بی‌طرف نشول درجه دشمنی ورته کمو او بی‌طرف ګروپونه خپل دوستی ته رابول ډېره زیاته مننه موږ دا کار باید وکړو په ملي پالیسي کې ډېره زیاته مننه ژوندی سي حافظي صاحب مننه د سوداګرۍ خونې پخوانی مشر ښاغلی ازرخش حافظي و چې موږ سره بحث وکړو ګرځو د خبرونو دوام دی د لوبو په ډګر کې بیا نیمه پایلوبي ته د پاکستان لوبډلې تګ راشونی دی خو افغان لوبډلې بیا سیمي فاینل ته د تګ لپاره له 80 سلنې زیات چانس لري د کرکټ نړیوال جام روانې سیالیو کې افغانستان 15 لوبې کړې چې 2 ګټلې خو پاکستان به 6 لوبې کړې چې 4 یې بایللې دي افغان لوبډله په ګروپ سټیج لوبو کې 4 نورې لوبې هم لري چې د کرکټ څارونکو په وار کې افغانستان خپل پاتې لوبې وګټي نو نیمه پایلوبي ته به ووځي په هند کې د کرکټ د روان نړیوال جام له نیمایي زیاتې لوبې ترسره شوي دي چې تر اوسه سویلي افریقا د 10 پوینټونو په لرلو سره لومړی، هند دویم، نیوزیلند دریم، استرالیا څلورم، سریلانکا، پاکستان او افغانستان بیا د 4 پوینټونو په لرلو سره پنځم، شپږم او اووم مقامونه له ځان سره لري. دغه ټیمونه د جدول په نوملړ کې له یو بل یوازې د نمرو په اوسط سره مخکې او وروسته دي. پاکستان لوبډلې بیا خپلې 6 لوبې ترسره کړي چې 4 بایللي او سیمي فاینل ته د تګ چانس نه لري. افغان لوبډلې بیا 15 لوبې کړي چې له پاکستان او انګلستاني لوبې ګټلې دي او 4 نورې لوبې لا پاتې دي. د کرکټ ماهرین وایي که افغان لوبډله د خپلې ګټې تسلسل همداسې وساتي نو کولی شي چې نیمه پایلوبې ته ووځي. پاکستان 95% چانس د لاسه ورکړی دی د سیمی فاینل دپاره که چېرته یوه لوبه بله بایلي نو 100% دی د ټورنمنټ نه بیرون دی او هغه لوبې چې کوم دي هغه هم د نیوزیلینډ سره دي چې هغه ډېر قوي ټیم دی په دې ټیمونو کې نو مشکل دی چې پاکستان مخکې لاړ شي. پاکستان که تاسو فکر وي پاکستان د کوالیفایر ټیمونو نه لوبه ګټلې ده کوالیفای کړي چې کوم دی راغلي لکه یو سریلانکا او یو د نیدرلینډ ټیم و نور د کوم نور ټیمونو نه د لوبه نه ده ګټلې او په د سیمی فاینل په منډه کې 3 غټ ټیمونه دي چې یو استرالیا ده او سریلانکا ده او افغانستان دی. سریلانکا ځکه چې سریلانکا په تېر میچ کې ډېر یو ښه پرفارمنس د بالینګ اړخ نه وکړه چې خپله لوبه یې وګټله او مخکې راغی نو انشاءالله تعالی افغانستان لپاره چانس ډېر زیات دی چې خپله لوبه وګټي او انشاءالله سیمی فاینل ته لاړ شي. امید سره چې 15% افغانستان چانس لري چې په دې لوبو کې دی لاړ شي سیمی فاینل ته. اوس که موږ تاسو جدول ته وګورو جدول کې د آسټریا د انډیا نیوزیلند او ساوث افریقا لوبډلې چې دي هغه جدول کې خو هغه اول دویم او دریم پوزیشن کې دي. د پاکستان لوبډله هم چې د نړیوال جام اتله لوبډله ګڼل کېدله دا دل د دوی چانس د مان نظره 9.9% چانس یې ختم شوی ده ځکه دوی تېرې 4 مسلسل لوبې نړیوال جام کې وبایللې. که زموږ لوبډلې ته راشو نو زموږ لوبډله د پاکستان نه ډېر چانس لري. مهمه خبره دا ده چې پاکستان خپلې پاتې سیالۍ ګټلی شي که نه شي ګټلی د هغوی لوبډلې ته په کتو باندې هغوی په وروستیو سیالیو کې هم د ګټې ډېر زیات چانس نه لري. نو زما په اند باندې پاکستان له نړیوال جام تقریبا بهر شوی دی او نور په دغه نړیوال جام کې هغوی مخکې تګ چانس نه لري. افغانستان په دغه نړیوال جام کې د مخکې تګ چانس لري او افغانستان که چېرته پاتې لوبې ښې ترسره کړي دغه لوبې وګټي نو مونږ کولی شو چې نیمه پای لوبې ته ووځو. په روان نړیوال جام کې افغانستان ټیم د خپلې 6مې لوبې لپاره سبا دوشنبه د سریلانکا پر وړاندې ډګر ته ښکته کیږي. د کرکټ لوبې څارونکي وایي که افغان توپ وهونکي لکه د پاکستان پر وړاندې په هماغه ډول فکري او له حوصلې ډکه توپوهنه وکړي کولی شي چې سیاله سریلانکا هم ماته کړي او دغه لوبه د افغانستان د مخکې تګ لپاره زیاته مهمه ده. سبانۍ لوبه د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده او انشاءالله تعالی چې وبې ګټي ځکه چې افغانستان ډېر ښه د ویننګ ټریک باندې روان دی او بیټینګ د خاص کار زموږ اوپننګ پارټنرشپ ډېر ښه ولګېده مخکینی میچ کې. امید ده سره چې بیا هم دوی همداسې خپل تمرکز په خپل بیټینګ باندې وکړي او دا لوبه ډېره مهمه ده د افغانستان لپاره چې د خپل 2 پوینټه نور واخلي او مخکې لاړ شي.
او بل دا چې موږ مخکې موږ په سوشل میډیا کې یو خبره کړې وه چې موږ تر اوسه پورې په نړیوال جام نه مخکې یا وروسته یا په نړیوال جام کې چې کومې لوبډلې وهلې دي د هغوی بیا نه پښه ځای ته راځي او نه کرکټ ځای ته راځي. ګډ مثال یې د زیمبابوې او د ویسټ انډیز ټیمونه دي. له سریلانکا سره د سبانۍ لوبې په تړاو افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدي ویلي هڅه به یې دا وي چې ښه لوبه وکړي او په دې برخه کې پر ځان باور لري. د انګلستان او پاکستان له ماتولو وروسته افغان حکومت هیله ښودلې چې ټیم به یې راتلونکو لوبو کې هم ښه وځلیږي او کلک ملاتړ یې کوي. په راتلونکو لوبو کې هم امید دا ده چې زموږ ټیم به ښه لوبیږي ځکه روحیات هم ورسره پیاوړي شوي دي او دوی لپاره ډېر ورزیده لوبغاړي چې دغه لوبې وګټلې په تېرو دوه لوبې راتلونکي کې به هم ونډه لري. نو زموږ امید دا ده چې په نور لوبو کې هم دوی ښه وځلیږي. خو بیا هم په عموم کې د لوبو فضا د لوبو فضا ده، کله باخت او ګټه دواړه لري، دواړه سره تړلې دي. خو د خپلو لوبغاړو لپاره توفیق غواړو چې د هېواد د خوشحالۍ سبب کېږي او د افغانانو د روحیاتي پیاوړتیا سبب کېږي او په لوبو کې ښه ځلیږي. اسلامي امارت دوی حمایت کوي او همکاري ورسره کوي او زمینه ورته مساعد وي. افغانستان به خپلې راتلونکي 4 لوبې له سریلانکا، اسټرالیا، نیدرلینډ او جنوبي افریقا پر وړاندې ترسره کړي چې د ډیرو په باور په توپ وهنې، توپ اچونې او توپ نیونې په برخه کې د افغان ټیم وروستۍ کارکردګۍ دا هیلې زیاتې کړي چې خپلو یادو سیالانو ته به هم ماتې ورکړي او نیمه پای لوبې ته به لار پیدا کړي. ننګرهار کې بیا د ځنونو په کچه د غازي امان الله خان لیسې سیالۍ شپږم پړاو پیل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې دغه سیالۍ 50 ورځې دي چې د هېواد د 5 ځنونو 5 لوبډلې پکې برخه لري او د نومبر تر 20 به دوام وکړي. د مسؤلینو په خبره په دې پړاو سیالیو کې هره لوبډله 8 سیالۍ ترسره کوي چې د یو بل پر وړاندې به 2 لوبې ترسره کوي. دوی د سیالیو موخه د کورني کرکټ پیاوړتیا، ملي الف، 19 کلونو او نورو لوبډلو ته د وړ لوبغاړو پیدا کول یادوي. هر لوبډله به له بل لوبډلې سره مقابل لوبډلې سره 2 سیالۍ کوي، یعنی چې په مجموع کې هر لوبډله لومړی ځل د 8 سیالۍ کوي او لومړی ځل چې یوې سیالۍ یوې خواړه به ټولې په ژوندۍ بڼه په تلویزیون باندې خپرېږي او دا هم لومړی ځل چې ټولې سیالۍ په غازي امان الله خان لوبغالي کې ترسره کېږي. لا هم دې ته متوجه کېږي چې تېروتنې رامنځته نه کړي، که هغه د موږ لوبڅاران دي که هر څوک دي، لوبغاړي هم دا هڅه کوي چې ښه پرفارمنس وکړي. بل دا ده چې د ملي لوبډلې څومره کسان چې دلته شتون لري او په افغانستان کې دي او په نړیوال جام کې مصروف دي، هغه ټول په دې کې خیر سره شرکت کوي. پام کې لرو چې د دې نه وروسته د کلني پلان مطابق موږ د 14 کلونو سیالۍ لرو چې ډېر وخت بعد 14 کلونو سیالۍ بېرته رامنځته شول. د ښوونځي کرکټ د 2013 کې موږ د وروستي ځل لپاره کړی و، هغه هم نیمایي کې پاتې شوی، هغه سیالۍ پاتې دي. د کلب چمپینشپ ده هغه اوس هم څو بهرني خبرونه ګورو. د هند په سویلي آندرا پردیش ایالت کې د 2 اورګاډو ترمنځ د ټکر په پیښه کې 14 کسان وژل شوي او څه باندې 50 نور ټپیان دي. د دې ایالت چارواکو ویلي دغه پیښه تېره ورځ هغه مهال رامنځته شوې چې د ریلګاډو په تمځي کې یو ریلګاډی له بل هغه سره جنګېدلی چې له امله یې 3 نور ریلګاډي له پولې اوښتي. د راپورونو له مخې د سیمې اوسیدونکي او د ژغورنې څو ډلې د ژغورنې عملیات پیل کړي او د ریلګاډو د ټپیانو پر ایستنه لګیا دي. د آندرا پردیش ایالت امنیتي مسؤلینو تر دې دمه د پیښې د رامنځته کېدو اصلي لامل نه دی په ډاګه کړی. د آندرا پردیش ایالت امنیتي مسؤلینو تر دې دمه د پیښې د رامنځته کېدو اصلي لامل نه دی په ډاګه کړی. هند کې هره ورځ 12 میلیونه خلک د ریلګاډو په ذریعه سفرونه کوي چې ډیری وخت د زیاتې ګڼې ګوڼې او بې احتیاطۍ له وجې دغه هېواد د ورته پیښو شاهد وي. له دې څو میاشتې وړاندې هم د هند په ختیځ ایالت بهار کې د 2 ریلګاډو د ټکر له کبله شاوخوا 300 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان وو. په غزه کې د اسرایلي ځواکونو له لوري پر القدس روغتون د برید احتمال لوړ شوی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیواله اداره وایي پر عامه ځایونو د اسرایلي ځواکونو مخکینیو بریدونو ته په پام پر دې روغتون د اسرایلي ځواکونو د هوایي بریدونو ویرې سخت اندېښمن کړي. پر غزې د اسرایلي ځواکونو نوي ځمکنیو هوایي عملیاتو وروسته دغو بریدونو د لا زیاتې مرګ ژوبلې ویره زیاته کړې. د ماشومانو د ژغورنې ادارې یا سیف د چلډرن ویلي له 2019 کال راهیسې د اسرایل او فلسطین ترمنځ په روانو جګړو کې تر ټولو زیات ماشومان وژل شوي. د دې ترڅنګ د نړیوالې جنایي محکمې یو لوړپوړي ارزونکي ویلي غزې ته د مصر له لارې د بشري مرستو پرتلو د اسرایلو بندیز ښایي د بشري جنایت په توګه وپېژندل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د تازه راپورونو له مخې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ په روانو جګړو کې د فلسطینیانو د وژل شویو شمېر له 2000 اوښتی. د روسیې په داغستان کې پارېدلو کسانو د اسرائیلي وګړو د لټون لپاره د دې سیمې هوایي ډګر ته ننوتي. ویل کېږي دغه پارېدلي کسان وروسته له هغې پر هوایي ډګر یرغل کړی کله چې له اسرائیلو د راتلونکي الوتکې د کېناستلو اوازه خپره شوې. د راپورونو له مخې پارېدلي کسان چې ویل کېږي مسلمانان وو په هوایي ډګر کې اسرائیلي وګړو او یهودانو پسې ګرځېدل. عیني شاهدانو ویلي پارېدلو کسانو له ځان سره د فلسطین بیرغ لېږداوه او د اسرائیلو پر ضد یې شعارونه ورکول. د داغستان سیمې امنیتي چارواکو د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره سیمه کلابنده کړې او هوایي ډګر ته چاته د ننوتو اجازه نه ورکوي. روسیې د دې پیښې د پوره پلټنې ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د هغو کسانو پلټنه یې پیل کړې چې هوایي ډګر ته ننوتي وو. بل پلو بیا د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د دې اعتراض په غبرګون کې له روسیې د اسرائیلي اوسیدونکو د امنیت خوندیتوب غوښتنه کړې. همدې سره مو خبرې ټولګه پای ته رسېدله. مننه. خبر مخکې شي.